عظیم الشان صحابی چې زمونږ په اسلام کې او زمونږ په شریعت کې د هغه ډېر لوی نوم دی او ډېر عاجز او صحابو کې مالی بنیاد باندې کمزورې خو الله ته ډېر خوښ او ډېر ګران او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر محبوب صحابي ډېر په خدای ګران او ډېر الله ته خوښ صحابي حضرت بلال رضی الله عنه وفات شوی. حضرت بلال د پلار نوم رباح و. مناسب ګڼم کې د هغه څه حالات درته ذکر کړم ځکه یو هم څیز دی چې هغې ته مونږ اذان وایو اقامت بانګ نو د سره دې سره د حضرت بلال رضی الله عنه خصوصي نسبت او تعلق د پلار نوم یې رباح و رباح او د مور نوم یې حمامه او اصل کې د حبشې نه راغلی و مور یې وینځه وه او دیم غلامو حبشې نه راغلی و په مکه مکرمه کې سره اوسېدل او د پیدام په مکه مکرمه کې او د رنګ نه تور و خړ او تاریخ لیکي چې ویښتیم ګلګوچي و او اوږد قدی و او وجود یې نری لره او په مکه شریفه کې د عبدالله ابن جدعان د هغه غلامو هغه له به یې ګډې چیلې سره وده نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله نبوت ورکړ نو د مکې نه بار بنا طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او حضور پاک مبارک دواړه یو غار کې ناست حضرت ابوبکر ته دین خو قرآن یې ورته خو او ځان له ناستو څه خپلې مشورې به هم کولې د دین او د اسلام متعلق نو دې بلال هلته ګډې چیلې سرولو د عبدالله ابن جدعان نو حضور پاک ول آواز ورکوي یا غلام اے لکه هل فی شاتک لبنون ستا دې ګډه چیلې کې پیش ته چې مونږ له راکې نو هغه ورته وي چې زما ګډې چیلې خو ټولې اوچې دي یو چیلې کې یا په یو ګډه کې لږ غوندې پی دي چې ما ځان له ساتلي خو اوسرکما علی نفسي نن به زه تاسو په ځان غوره کم خیر لکه هغه وپېژندل د مکې اوسېږي دې مکه کې پیدا دی او په مکه کې اوسېږي او حضور پاک یې پېژنده چې پیغمبر علیه السلام د یو لوی خاندان سره تعلق لري او په ټولو قریشو کې معزز خاندان دی هغې سره تعلق او ابوبکر یې پېژنده رضی الله عنه نو وی اوسرکما علی نفسي زه به تاسو په ځان غوره کم نو رسول الله مبارک دا غار نه راووته او هغه چیلې وله د بوتله چې بویه ته لږ پی وپکې معمولي غوندې نو حضور پاک یې په غولانځ باندې لاس کېښود او د لرګي یو کاسه وه په هغې کې ولشله چې ویې لشله کاسه ډکه شوه نو په خپله وسکله بیا دوباره ولشله نو کاسه ته بیا ډکه شوه نو په حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وسکله نو درې بارې ته بیا کاسه ډکه ولشله نو بلال ته وی ها ته اوس وسکه نو دی حیران شو چې دې کې خو نیمه کاسه پیم نو دې نه خو یې درې کاسې پی وویستل او اوس هم په غولانځ کې پی شته نو په بلال یې هغه پی وسکل نو حضور پاک وله دعوت ورکړه لکه زه د خدای پیغمبر ما له الله نبوت را کړی دی نو ما نه منې ما ومنه که نه چې د خدای رسول یې وی ته د خدای رسول یې خدای را لېږلی وی یو ستا مقصد څه دی وی زما مقصد د خدای پیغام بندګانو ته رسول دی او د ټولو نه غټ پیغام دا دی چې الله یو دی شریک ملی بس او چې ما ته الله کوم حکمونه بیانوي او سره لیږي هغه به خلکو ته ویم نو پکار دی چې د الله په هغه احکاماتو خلک عمل وکړي وی یاره معلومیږي دا ته رښتونه یې ځکه د ما د چیلې نه دونه پی دی وسکل دا ولې وی دا د پیغمبر معجزه پیغمبر له خدای او طاقت ورکړي چې هغه د عقل نه اوچتي نو دا بلال خدای مسلمان که په هغه ځای حضور پاک ورته بلاله ګورې چاته غږ مه کوه د اصلاح او دلته راځه مونږ به روزانه دلته ناست یو نو تا ته چې ما ته الله کم شریعت او کم دین ښیي نو زه به تا ته لږ لږه ښه ښیم هغه به یې ډېره ښه ده او چاته غږ ځکه مه کوه چې ړومبې وخت دی نو زه زما خو هم یو خاندان سره تعلق دی او د ابوبکر او ته خو پردې غلامې بیا به ښه ده دله تکلیف درکوي
نو چې د کور ته ګډه چیلې بوتلې نو په ټولو ګډو چیلو کې خدای پاک برکت پیدا کړی نو هغه خپل چې کم موله و هغه ورته وی بلاله نن دې دا ګډه چیلې کوم ځای سرولې دي داسې ده لکه چې ښه ګیا دي مونتي ځکه نن دې ګډه چیلې ټولې سربې راغلې دي او د یوه چې کومه لنګه و هغې کې نن پیم ډېر دي بیا هم دقه ځای ګډه چیلې سره واله دا دې ډېر ښه ځای موندلې دی نو د سار له بیا هلته ګډې چیلی بوتلی نو بیا به هلته سرولی او په رسول الله مبارک او په حضرت ابوبکر صدیق به یې پیس کل او په خپله به یې مسکل څو ورځې پرله پسې به هلته ته او خپل مالکان ته خوشحاله چې دا شکر دی زمونږ د بلال د غلام خو ډېر ښه ځای موندلی دی او څاروي ښه څاربه راولي او چې کومه لنګره د غلام نه ډکم وي نو ورته خوشحاله و لیکن د حضرت بلال په زړه کې رو رو د الله د وحدانیت او د یووالي سوچ پیدا مخکې نه پیدا شو ایمان سره په هغه مینه محبت رو رو زیاتیږي او چې څومره د مکې کافرانو د بوتانو عبادت کو د هغې نه نفرت پیدا کیږي نو یو ځل د بیت الله خوا کې تاوېده داسې وکتل څوک نو په یو بوت یې لاړې وتوکلې خداوی خدایان هغوی به ورته سجدې کول عبادت پکو د پې لاړې توکړې مردارو توف په تاسو باندې چې ستاسو د ملا خلک عبادت کوي تاسو خلکو د ګمراهۍ ذریعه ده په خپلو لاسو هم خلک تراشي او جوړوي او بیا د نه بچي او زامن غواړي او بیا د نه مال او دولت غواړي او سجدې درته کوي نو چا ولیده د چې لاړې په بوتانو وتوکلې نو دی خو پوه نه شو خو چا صحیح که نو هغه خبره خوره شوه ابو جهل وزیر ته خبره ورسېده اخوا کې هم دغه وخت کې د رسول الله مبارک دشمني شروع شوې وه نو هغه راغې د د مالک له عبدالله ابن جدعان له ورته یې ویې دا کله نه دی دا خپل خدایان لات او منات پرېښي دي وی ما پرېښي دي وی او وی دا څه وی اوس به سلو خان د لات او د منات د دې خپلو خدایانو په نوم خیرات ما پرېښي دي وی او پرېښي دي ابوره دا خبرې مه کوه عمر ابن هشام د ابو جهل نومو دا خبرې مه کوه زما په زړه کې خو د لات او د منات او د عزا ډېر بې قدر دی اوس به سلو خان راولم او خیرات به کم وینا هغه حبشي غلام دی هغه دې مسلمان کړی دی هغه دې د پیغمبر هغې به ورته بېدینه وی صحابي به یې ورته وی ادې صحابي کړی دی او د محمد ملګری کړی دی صلی الله علیه وسلم معلومیږي دا چې تیم پټ ملګری خو ته غږ نه کوې او غلام دې ستا غلام به ستا نه بغیر ته پلار نیکه دین سنګ پرېږدي او زمونږ په خدایانو دې غلام دې حبشي لاړې توکلې دي وی ښه وی زه به ورسره نن پوه شمه نو بلال یې بوته وی دا دې ولې کړي رښتیا لوایه بس دا هغه زړه کې د الله مینه ننوتې وه دا هغه زړه کې د الله محبت ننوتې وی بالکل مې کړي دي ولې وی دا خدایان نه دي دا د کاڼې مورتې دي دا خو بوتان دي رب زما یو د شریک نه لري هغه رب چې زما او ستاسو د ټولو خالق او مالک او د دې بوتانو د دې کائناتو خالق او مالک او زمونږ ژوند او زمونږ مرګ د چا په لاس کې دی حقه زما رب دی او هو احدن هغه یو دی یکتا دی هغه شریک نه لري نه ذات کې شریک شته کې دوه خدایان دي او نه د الله په شان کارونه څوک کولی شي بچي خو خدای ورکوي عزت خو الله ورکوي بادشاهي خو د هغه په لاس کې ده او د خدای چې کم صفات دی هغه هم د بل چا نشته د خدای په شان علم او دا د بوتانو متانو د بل چا نشته وی ښه بس راګیرې کو وی و غریب دقه ځای نه په دواله او ټکول شروع شو او داسې واله او ټکول شروع شو په دې غریب باندې چې صاحب تاریخ ګورې نو حیران بشي د سترګو نه به دې د اوښکو په دې وینې بیږي امیه راغې او بویې ته ته وی ما لی راکه دې به زه سم کم تې نشي سمولی وی هذا ستا شو هغه به بوت او څه چل به یې ورسره وکړه په شګو به یې سملو په ګرمو شګو او د مکې شګې زمرونو تاسو نه دي لیدي ما لیدلی دي چې په دې غرمه 1201 بجه کې سپلی تم د مکې شګې را دننه شوې نو په خپه به دله پولی جوړې او چې د مکې په روډ باندې او په ځمکه باندې د په دې ګرم وخت کې پکې ښوده نو خپه به دله تڼاکه کي دومره سخته ګرمي ده د مکې انتهایی ګرم وطن دی او ګرم علاقه ده نو دې غریب به یې بوت او په شګو به یې سملو او په سینه به یې وله تیږې کېښودې او ماشومانو د مشغولا شی ته خود جوړ شو
لوبې به یې کولې لکه څنګه چې واړه په ګوډاو په ګوډیګۍ باندې لوبې کوي او ماشومان چې یو شی جوړوي او بیا ماتوي راماتوي او خندا به پورې کوي دقه رنګې ماشومانو به بوته چا به وله مرۍ کې غریب له پړې واچو راښکه به یې ځان پسې د مکې په کوڅو کې او چا به چوکۍ راواغېشتې او دی به یې ووځغلو به او چا به تیږې راواغېستې او په سینه به یې ورته کېښودې او قسم دی حضرت بلال وی یو وخت کې ظالمانو دا ظلم هم وکړ چې غوه یې حلال کړې وي یا غوا نو د هغې سرمنې خوره کړه او زه یې پکې بند کړم او هغه سرمنې را باندې د پاسه وګنډله او داسې ظلم هم ظالمانو ما سره کړی دی چې د اوسپنې زغره و زغره د اوسپنو د کړو کمیسي د جنگ کې خلک استعمالی چې په توره پې سر را نشي نو هغه زغره به په نور ګرمه کړه چې ښه به ګرمه شو نو زما وجود ته به یې راواچوه نو زه به یې تاکې کړم دومره ظلم دی ظالمانو ما سره کو او ما ته به یې وی چې د خدای ظالمه دا احد احد دې پرېږده او د لات زمونږ د خدایانو نوم واخله زو زاړه کې کوم خدایانو لات او منات او عزا وی ما به ابوجهل ته وی چې ای عمرو ابن هشام زما دې د الله په ذات قسمي چې زما په خوله او زما په زړه کې د لات او د منات او د عزا نوم نه راځي زما په زړه کې د الله نوم پروت دی او زما په زړه د الله نوم راځي زما رونو په کم لوښي کې چې کم شی پروت دی نو هغه ته سسیږي دا قانون دی د غوړو د لوښي نه به غوړي ساسي او د شاتو د لوښي نه به شات ساسي او د اوبو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهیدلی د غوړو د لوښي نه چې ته شات نه دي بهیدلی کلو اناء ترشحو چې کم لوښي کې کم شی دی هغه به ته ساسیږي او که د ګندګۍ او د غلو لوښي وي نو غل به ته ساسیږي نو د بلال زړه ته د ایمان شات او د ایمان غوړي ورننوتي نو د ژبې نه مو مقه شی راوځي دا زمونږ بعضې خلک چې ګډې وډې وی د دوی زړه کې ګن پروت دی هسې ځان ته وایي مسلمان کې زه مسلمان یم وایه په خولې خوله کې دی ګن پروت دی د خولې نه به دی ګن راوځي د نه ګورې په معده کې چې دی پودینه پرتی او تا ګرمیو کې د پودینې بوی به راوځي او که په معده کې دی کوکاکولا یا پیپسي یا سیونه پروت دی او ګرمی دی که د هغې بوی به راوځي او که غوښه دې د ګډ فوللي او اګر دې مې وکړو نو هغه بوی به نه راوځي او که پیاز او اوږه دې خوړلي اګرمې دې وکړه د پیاز او د اوږې ګرمې به راوځي دا قانون نو چې دننه کم شی پروت دی په خولې به هغه راو دا چې څوک لګیا دي د خولې نه د اسلام خلاف خبرې راوځي او د دین خلاف خبرې راوځي او د پیغمبر خلاف خبرې راوځي او د شریعت خلاف خبرې راوځي د ده په زړه کې دننه ګن پروت دی ګن دی چې ګرمیو کې دا ګرمې دی نو ګن به ترې راوځي او چې د چا د خولې نه ذکر راوځي لا اله الا الله او درود شریف راوځي او د چا د خولې نه د خدای او د رسول صفت راوځي او د چا د خولې نه د علماو او د قرآن او د دیندارو خلکو صفت راوځي معلومیږي دا چې په زړه کې د ایمان پروت دی او د پیغمبر او د خدای مینه پرته الله یې زمونږ په زړه کې دغه شی پیدا کړي نو بلال ورته سوی زما د الله په ذات قسم عمرو ابن هشام یعنی ابو جهله چې زما د زړه نه او زما د خولې نه ستا د بوتانو نوم نه راوځي د الله نوم راوځي احد 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 دا نوم ترې راوځي او هغې به راګیر که وهبې او یو لوبه یو مسخره یې جوړه کړې وه او د کوڅو کې به یې ځغلو او ده به په هغې کې هم چغه واله الله احد الله احد الله احد زما الله یکتا دی هغه دویم شریک او مرګری او مثل نه لري یو ځل په لاره باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه را روانو او په دې د نخرې شروع وې امیه ولاړ دی او دا نخرې پې شروع دي او غلامان او دا ټول یې وی نو حضرت ابوبکر ورنږدې شو رحم یې پرې راغی چې وی کتل د سترګو نه اوښکې وبهېدلې وی ای د خدای ظالمه امیه ولې ظلم کوې دې بې کسه سره ولې ظلم کوې په دې مظلوم دا زیاتې ولې کوې دې غریب باندې زیاتې ولې کوې د ده خو هېڅوک په دې مکه کې نشته نو ولې ظلم کوې وی دا تا خراب کړی ستا محمد خراب کړی دی صلی الله علیه وسلم نو ته سم کا دا وی خراب کړی دی ته سم کا وی به ټیک د مال یې راکړه زه به یې سم کما وی بس ویله په ده څه کې دی خو دا کار روزګار هم نه دی بیګار هم نه دی دغه چغې وی احد احد
تاسو خراب کہیں ویخلا وی پسو خرسے وی پسو ایل وی پسو خرسے وی پدری اوقیے باندے سرو زرو سلویخ درہم یو اوقیے بیراکا پیسے والا ورکردے او غلامی تی واغشتو نو او تسوی امیہ وی کپا یو اوقیہ دے غشتنو میں درکاو گران دے واغش پدری پا یو میم درکاو حضرت ابوبکر ہوئی چی پسل دے خرساو قسم بخدے بیا میں مغش پدر دا ما تا معلوم دے چی دا سوچ سے شکل تا مگورا رنگ تا مگورا دا دا ظلم تا معلوم دے رلی دا سروزر دے دا سروزر قلبه قلب ذهبن دا سروزر دے دے تا مگورا چی رنگ تور دے ذلکی اللہ پروت تے ذلکی ایمان پروت تے چی پسل اوقی دے خرساو ماغشتا او چی سنگی واغشتا نو حضرت بلال و تسوی اخو در دے دلیو کریو داغا وجود خو داغو او پولیو اور تس او دا چا پا مینا کے دا اللہ پا مینا کے وی ابو بکر چا لدے غشتے ما زان لدے غشتے ما کا اللہ لدے غشتے ما کہ زان لدے غشتے ما نو ما تا کار خوایا چی دلکو گڑی را باندے سرے چیلے را باندے سرے بیالی را باندے کے چی سکے نو ما تا وائی چی دلوکم او کہ اللہ لدے غشتے ما نو ابو بکر ما و خدای سر پریدا ما پرید اخپل خدای تا چی زپویشم او زما خدای پویشی زس اللہ خپل تاو جارم او زخپل خدای رازی کما وینا بلال ما زان لنے غشتے ما اللہ لا غشتے انت حر لوجہ اللہ زد خدای پنو مزادی نو چراغ رسول اللہ مبارک تا حضرت بلال الویل ابو بکر ورطا الوی وی بلال میں پا باید امیہ نواغشتا حضور پاک ورطا سوی وی ابو بکر ما پا کزان سر شریک کا اشرکنی فیہ ما پا کی شریک کا چی بلال ستای نیم و نیم زمائی اللہ اکبر دا یو مخی ستی او دا بل مخی زمائی دا نیم لاس دا یو لاس طور ستی او دا بل زمائی وی ند اللہ رسولہ خما ازاد کردی ما مکمل ازاد کا حضور پاک سوئی ای بلال ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمون سردار دے سردار او زمون سردار ازاد کردی دی بلال تے سردار ہوئے ابو بکر سیدنا زمون سردار دے و اعتق سیدنا او زمون سردار ازاد کردی دمارونو مکہ مکرمہ کی اخپل جن تیراو باس آزاد شو لگیا دی اخپل مسلمانی او اخپل اللہ او اخپل رب یادی اللہ احد 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 او دا اللہ نم اخلی خوشحال شو ازادی میں لو شوا باہر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تے ہجرت کو دی املاق مدینہ منورے مدینہ منورہ کی اسیدہ او یو انسواری سر والا رسول اللہ مبارک رور ولیم جوڑکلا او چه بیا پا مدینہ منورہ کے میٹنگ کے دا منظر پارا چه بدی موز دا یو آواز پکار دی چه مسجد نبوی کلا جوڑ شو دین مخ کے اذان نوے لکے دا نو میٹنگو شو نو حضور پاک ماسخوتن صحابہ راغون کل یرا دی منزل خلق راغوارو دی سر سوکو مشورہ شروع یو کسوی سیب تلے بٹانگو دا منزل پا وقت کے وی نداش خبر مخوخ ندا تلے خود عیسائیانو نخدا نو منگ پا دل کے و بیا پا ذکی دا عیسائیانو شعار لدخل نورکا بلوی سیب خکر باندے با پوکے واو نو خلق برا گنڈے گے وی ندا خو یہودیان بوک کر کے پوکے وائیں نو منگ پا دے خپل اہم عبادت کے دا یہودیانو نخی نرادن نکو بلوی اور بابا لو چکل خلق لوگی ہوئینی نورا گنڈے گی با یروی اور خود مجوسیان تعظیم ورکی نو دے اہم عبادت کے دا مجوسیانو نخم نرادن نکو نو فیصلہ پا دیوشوا کہ حضور پاک مبارک ہوئے وی بس آواز بکو چی الصلاة جامعاتن خدای مبخا وقت دا منزل او منزل رازی دا آواز بکو ولی فیصلہ وشوا چی کلا حضور پاکم کور تلال و صحابم لالل نو صحابو خوبونو لیدہ نیو صحابی دی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی مشو صحابی دی نو دا خوب لید وی بازار کے روانم یو سڑی سر تلے دا تنگئی ہے راسے وہاں سارا دا وی ما وطوی چی دا تلے خرسینا اتبی او حازا
وی ما ته ما تفعلو به ته پې څه کې وی مې چې موږ به پې خلک مانځه له راغواړو خوب دی څنګه وبې وی هغه راته وی چې یو ښه شی درته نه ښیم ما وی وښایه نو دا بانګ یې راته وښو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ښه شی ولې دی معنی څونه مزېداره ده الله ډېر لوی دی د باندې ډېره ښکلې معنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله زه د دې خبرې ګوی ورکوم چې الله یو دی شریک نه لري معبود بر حق بل نشته بیا وی اشهد ان محمد رسول الله د دې خبرې د زړه نه تصدیق کوم او ګوی ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی او الله لېږلی دی په دین بیا وی حی علی الصلاة حی علی الصلاة خدای مو بخښه مانځه ته متوجه شئ مونځ ته راشئ حی علی الفلاح حی علی الفلاح خدای مو بخښه نیکۍ طرف ته متوجه شئ او کامیابۍ ته متوجه شئ او کامیابۍ له راشئ بیا وی الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی لا اله الا الله او بل معبود بر حق نشته سوا د الله نه الله یو دی وی چې دا بانګ یې راته وښو نو بیا هغه سړي ما ته وی چې ودرېږه یو بل شی هم درته ښیم نو اقامت یې راته وښو وی چې مخکې دا بانګ وایه چې خلک رابلي او چې خلک جومات ته راشي او بیا امام ودرېږي نو بیا د اقامت کوه دا صحابي وی چې کله راویښ شومه نو ما وی چې دا خو مې ډېر ښکلی خوب ولید نو نیغ راغی په منډه رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا الله رسوله ما خو داسې خوب ولید نو حضور پاک پہ انہا لرؤیا حق انشاءاللہ کدا خدای خوخی دا رشتون خوب دے نو خوب زمون طالبان وی دا شرعی دلیل نی دا پیغمبر اغا دلیل نی و رسول اللہ مبارک تصدیق ہوکو دا پیغمبر تصدیق دلیل نی نو گورا خوب چالی دلیو عبداللہ ابن زید ابن عبد ربیہی اغا خوب لی دے لیکن رسول قسمت باندې دا چالی کلیو اللہ اکبر دا حضرت بلال وی عبداللہ ابن زید دا سیو کا چې بلال پیواز کې وراشه وی قم مع بلال د سره ودرېږه فالقی علیه ما رأیتا تا چې کم خوب لیدې هغه درته وایه فلیونادي به دې به بانګ وی چغه به پرې وی فانه اندى صوتا منک د اواز ستا نه اوچت دی او خشته ښکلی اواز یې دی نو چې کوم خوب هغه صحابي لیدلی او عبدالله ابن زید ابن عبد ربه نو هغه به یو جمله بلال ته وی او بلال ډېر په خشته اواز لومبې بانګ په د حضور پاک په امت کې د بانګ مخکې امتونو کې نو لومبې بانګ چې کله د الله د طرف نه مقرر شو مسجد نبوي جوړ شو نو لومبې بانګ چا ووی حضرت بلال رضی الله تعالی عنه اواز یې خشته نو چې بانګ یې وی نو حضرت عمر چادر ځان پسې راښکو په منډه جومات ته را روان دی وی د الله رسول قسم دې دغسې خوب ما هم لیدلی دی دا چې څنګه دوی څوارلسو صحابو په دغه شپه دا یو شان خوب لیدلی حضرت بلال نو لیدلی نورو صحابو لیدلی او بانګې فدو وی دې کې لویه فایده ده چې د اذان دا تقدیر او دا قسمت د بلال په نوم که ده لیدلی نو بیا خو به خلکو وی لکه دو لیده نو ځکه یې بانګ ووی که نه نه دي لیدلی نورو خلکو ولیده لیکن الله د ده په قسمت لیکلی وه چې د رسول الله مبارک په مخ کې به بانګ دی وی نو د حضور پاک صحابي دی او مستقل به د پیغمبر علیه السلام سره بانګونه وي او داسې خشته آواز به د خدای ورکړی و دومره خوبصورت آواز او دومره لوړ آواز ولا خدای ورکړو چې کله به رسول الله مبارک په دې محراب کې ناستو یا به محراب کو خیر هغه وخت کې نو داسې عام صفونه او ناس به او د به بانګ وي نو رسول الله مبارک به ورته مسکي کېده او خوند او تاریخ لیکلي زمارونو ځانه درته نه وایم چې بانګ به وي هغه زمانه کې دا د مخ پرده نه وه د ښځو د لاسونو د لیچو او لاندې د خپو پرده نه وه نو چې بانګ به وي نو زنانه به راتلې او د بلال د بانګ خماشه به یې کوله او ماشومان به راتلل او ورته به ولاړ و چې ده به بانګ شروع کړه دومره ښکلې اواز و مزېدار او رسول الله مبارک یو ځل فرمایلی هم دي یاره وی ګورې بانګ د حبشې د خلکو دی بانګ د حبشې والا وی ډېر خشته او ښکلې مزېدار اواز
بیا وسره حضور پاک مبارک روسی یو بل صحابي مرګري کړی دی عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه پستر ګنا بینا نو آیا وسره مرګري کا نو لومبه بانګ به کو بانګونه بسار ویلې کې دل خصوصا پر رمضان کې نو یو به حضرت بلال وی او بل به عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ وی او یوازې په مدینه کې نه په سفر کې بم حضرت بلال اذان وی یو ځل په سفر کې د مازدیګر وخت ترمذی شریف حدیث دی نو بلال پاسې ده نو بانګې وی نو حضور پاک دې ابرد لږ صبر کوه چې موسم یخوالی پور انتظار وکا نو بیا دې پاسې دو بیا ودې ابرد نو بیا پاسې دوی ابرد صبر وکا لږ انتظار وکا چې یخوالی راشي صحابوی حتی رأینا فی الطلول وی داسې حال راغی کې د وړو غونډو سوري مونږ ولیده نو بیا ورته اوس بانګ ووایه او زما رونو کله به څه چل کوه الله اکبر چې بانګ به وی حضور پاک به کور کې او جمع به تیاره شوه نو دې به ورغی د رسول الله مبارک دروازه کې به ودرېده او څه وی الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول منزل راځه یا رسول مبارک دی چې د دواړو جهانو مبارک سردار له آواز ورکوي چې هغه څومره په منځه مین او د پیغمبر مبارک هغه له آواز ورکوي الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله او یو ځل حضور پاک وقف وړه اډوکې په لاس کې واه واه او حضرت بلال ورغی او نیمه غوښه خوړی نیم پاتې او آواز یې ورکړه الصلاة یا رسول الله الصلاة یا رسول الله د خدای رسول مونږ راځه نو حضور پاک هغه هډوکې کېښوده او مسکې شو ما له تربت یمینه څه شوي دی بلال لاس دې په خاورو ککړ شه ډوډۍ نه دې وایستو خوراک نه دې وایستو مسکې شو خوشطبي وکړله دی ورته ونه وي چې بلاله صبر کوه مو چغې په کوه وازونه د خو لا ډوډۍ خورم صبر کوه د روزم که نه نه ما له یو ځل ما له یو روایت کې راځي تربت جبینه اوره دې تندې دې په خاورو ککړ شه څه شوي دي تا ډوډۍ خورو تاله آواز ورکه زر به رسول الله مبارک وروت په یو سفر کې حضور پاک مبارک روان دی او د شپې دی اخیری وخت کې یو ځای کې دمه وکړه چې دمه وکړه نو وصار ماندله به مصوب پاسئ نو مؤذن خو بلال دی وی انا دا انا لفظ د خدای نه خو وی انا وی الله رسول تاسو ټول د چې زبم پاسو نو بلال لګیو صحابه مود جو حضور پاک مود شو نو حضرت بلال منس کو نو چې پښمنی تا سبا ته لګو اوخ کی جاوا واغې ته ډډو والا او سبا ته قتل چې سبا رو کیږي نو حضور پاک په پاسوم بانګ بوې ما نو دی بو د سونو کې مون دوګو ناګانستر یې ورل ودش دی مود شو حضور پاک مود او صحابه مود دي نور راو خاطه زړه به د حضور پاک بیدارو سترګې خودي دي نور خو په سترګو کاري پړه خو نه کاري چې نور راو خاطه رسول الله مبارک نور تودونه شو فوراً بلال تو یا بلال اینما قلتا بلال تا چې ویس دبا پاسوما څه شو هغه خبره دی نور راو خاطه مندرانه لال قضا شو حضرت بلال ورته زوی وی د الله رسول کم ذات چې تعالی خوب راوستی او مال امراوز کم خدای چې تو دکړې نو خیر مرته کړه دې کې د الله حکمت بعد کار قصدن الله کوي څه چې خلکو ته دا چلو خی که څوک اوده پاتې شو نو خفه کېږه ما او ځان له به خپل اسباب برابرې ځان ته په ټیم ګاړی ودروه یا ځان ته دا څه شی دی موبایل کې دا ټنګ ودروه ښځې بچو ته ووایه چې ما پاڅوه په انسان دې که ټول اوده پاتې کړو او نور خطو نه پس را پاسې دی نو له مه خوره من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها او استيقظ چې کله ورته راموز را یاد شو اوده شوی او یا ته یېرو چې کله ورته را یاد شي او کله را بیدار شو نو وقت مکروه نه پس بل نور روایتو کې وقت مکروه کې منځ کول منع دي په نور روایتو کې شته نو دا یو حدیث د بل دپاره استثنا راځي نو چې وقت مکروه دی ختم شي نو خیر دی خپل منځ دی دا الله صحابو ته امت ته یو طریقه ښودله نو پاسې ده نو رسول الله مبارکو فرمایل وی دلته شیطان دی خفه دی علاقه کې زه چې ځو
زی چې زوره دی ځای نه نو بل ځای ته لاړل نو هلته کې بیا اودسونه وکړل او حضور پاک مونځ وکړو صحابه هم ورسره مونځ وکړو ګوره د پیغمبر هر وخت لګیا دی خادم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جدا کېږي نه او ورسره روان دی او جهادونه هم کوي زبردست غزوه بدر کې شریک دی باقاعده حالانکه د غریب اسم نشته ډانګ دی ورسره د کجورې توره هم ورسره نشته او شلیدلو جامو کې یو پرتوک په ځای به یو صادر لنګ کړی او باقي بس نو جنگ بدر کې هغه امیه نو هغه خبیث د هغه واقع به راته چېرته بل دی بل وخت ویم انشاءالله العزیز چې په مکه کې به یې په ده نخرې کولې نو هغه امیه ولیده نو بارې چغه کړې ودرېده لا نجوت ان نجا امیه ای خلکه ګورې که دا امیه هغه دی او که نن بچ شو که نه بس مرمه خوله مې چوي نن خو دې خدای ګیر کړی خو که دې نن بچ شو که نه زه خو په ما نخرې کړي دي ظالم بس مرم پښتانه وایي که نه خوله به مې وچو بس مړ به شم نو چا ورته وی کم دی وی هغه دی نو صحابه ورپسې شو نو چې صحابه ورپسې شو په د امیه را لاندې که نو ده سره زوی او زوی او سره په اوښ باندې شاته سورو نو چې چا په سر راشي که نه نو بیا زوی نه پیژني صحابه ورپسې دي نو ده دا چل وکړو چې خپې یې راوچته کړو زوی ته یې علمه کړو لاندې وغورځو مطلب یې دا و چې زما اوښ لږ سپک شي چې وتښتي منډه تیزه کړي او بل دا صحابه به مې په زوی شي نو ده به ترې بچ شمه صحابه یې زوی و هغه یې وله مردار کړه ده پسې شو نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه سره تعلق و هغه ته وی عبدالرحمن بچ مې کا وی د اوښ نه ټوپ کا د اوښ نه ټوپ کړه نو عبدالرحمن ابن عوف پې ځان ورواچ صحابه وی میدان جنگ کې تا من نشي ورکولی پاسېږه ته ده خو بلال سره ظلمونه کړي تا هیر دی چې بلال باندې به ده نخرې کولې اوس خو خدای زمونږ ګوتو له راوستی دی اوس کافر دی فریدو یې چېته عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه وی نه ما امن وی نه امن جنگ میدان کې نشي ورکولی پاسېږه ته اته نه پاسېده ما امن ورکړي حضور پاک لبو زما هغې وی د بلال هغه چغې زمونږ سترګو کې اړکې پرتې وي بلال نه چې ده کمې وینې به یولې دي دې مونږ پرېږدو بلال سره چې ده کم ظلمونه کړي دي دا د اړه وایي اړکې وایي اړکې د هغې نه یې مونږ پرېږدو بس یو صحابي دی لږ درونو دا امیه وایي هغه توره راواغېسته او په دا خېټه کې وله لاندې نه وواله او مردار جنگ بدر کې شریک دی احد کې شریک دی په ټولو جهادونو کې زما وروڼو شریک دی او د رسول الله مبارک سای مؤذن او د حضور پاک نه زما وروڼو جدا کېږي نه بهر ہے حالات یې ډېر دي خو یو مختصر درته ووایم حضور پاک مبارک چې کله معراج ته تللی او د معراج نه واپس راغی نو دی بلال ته وایي بلاله وی داسې یو عمل لا ته وښایه که نه چې ته پرې ډېر پرامید یې وی ځکه چې زه په جنت کې روان یم ستا د پیزار کشار مې مخکې اورېده وی د الله رسول زما خو داسې عمل نشته خو یو کار کومه چې زه کله اودس وکړم نو 2 رکعته نفل کوم تحیت الوضو ورته حضور پاک پې دا وجه نه زما وروڼو ګوره چې کله اودس وکړې او مکروه وقت نی 2 رکعته نفل کوئ او که داسې وخت و چې جمع تیاره و خیر دی بیا پرېښودی شي یا داسې وخت و چې تا سنت پکې د ماسپښین کې وخت لږ دی نو خیر دی هغه د ماسپښین سنت هم د هغې په ځای بیا ودرېږي خو که مقدسه وه او اودس دې وکړه یا دې غسل وکړه 2 رکعته نفل کوه دا ډېر دوی د برکت شی دی خدای پاک به دلې جنت درکوي جنت حضور پاک وی زه خپل ځان نه مخکې مې ستا د پیزار کشار اورېده نو طالبان وایي چې دا پیغمبر نه مخکې ویلی شو هلکه وی خادم مخکې منډې وایي دروازه کولاوي او ځان برابروي یوه شوه دویم یو ځل ورته حضور پاک خندل وی بلاله وی ما په جنت کې ستا ښځه لیدې ده خوشطبي به یې ورسره کوله وی جنت کې یو وله وه ډېره ښایسته و یو جینۍ وه خوره او هغې به د هغې ولې نه او په مخ اوبه اچولې نو چې اوبه یې واچولې نو هغه اوبه به لکه د ملغلرو تې لاندې پرېوتی دی نو ما د جبریل نه تپوس وکړه دا څوک ته وی خپله تې تپوس وکړه نو هلته کې خو دا رشته دي دنیا کې دا ښځو سره خبرې خو د جنت حالات دي نو یې ما تې تپوس وکړه ته څوک او دا محل ډېر قیمتي دی دا د چا دی
وی دستا یو امتی ما او دا اغا پہ انتظار شپے اڑو مرانو او دا محل دا غرے دا ما سوک امتی رے ستا صحابی رے دا ما سوک صحابی رے وی بلال ابن رباح حضرت بلال سمرا لویا خبرہ او یو ذل یو صحابی راغی حضور پاک تا وی زما لور پیر لدا اللہ رسول چالے ورکا وی بلال چرتا تلینے اگا واپس دارنا دیکھو مسافر دے غریب سی نشتا نو بیا راغی وی زما لور پیر لدا دا خدای رسولا چالے ورکا وی بلال چرتا تلینے اب دریم ذل بیا غا گونکا بیا راغی وی دا اللہ رسول لور میں پیغ لدا او چالے ورکا وته ګوره بلال چرته تللی بلال لولې نه ورکې وی قسم دی چې بلال جنتی دی نو جنتی له لور ولې نه ورکې نو ورپنې کې کړاوت نو یو ځل حضور پاک لاړه نو اواز یې وکړ نو دا کور کې بیبي و بلال نو بیبي والا آواز ورکړه د الله رسوله څوک وی زه پلان کې یم د الله رسول پلان کې یم وی بلال څه شو وی خو بارو ته دې پته نه لګي نو حضور پاک غصه دیتے ہوئے ویدا سے معلومی کی لکا چی غصہ جوڑتا لے دے او تم لکا چی غصے ہم غصہ دے او تم لکا چی غصے دی خدی غاگو نکر نو خدی و طبیعہ ہوئی یرا ہوئی بس یو خبر باندے غصہ رازی چکینی وی رسول اللہ مبارک داوی دی دی چکینی نو رسول اللہ مبارک داوی دی نو دا ټول خبری دی رشتیا کئی او چی سا خبر ای نو تا یاد ای نو زه خو ستا خبره منم زه خو چې ته څه ویغه منم او چې څه خبره ای نو ماله به زر مخه وی وی رسول الله مبارک دا ویلی دی رسول الله مبارک دا ویلی دی حضور پاک به درته وی وی بلال چې څه وی رښتیا وی دی دروغ نه وی دا رښتونی دی دروغ نه دا ټیک ده شریعت او اسلام او پیغمبر ډېر انصاف والا دین ډېر انصاف پیغمبر مونږ ته ښایي چې که غلام دی او د رنګ نه تورم دی خو سردار دی ابو جهل عتبه او شیبه او ابو لهب که د مکې سرداران دي او ډېر لوی مالداران دي خو چې ایمان پکې نشته دا ټول یو ځای که قسم په خدای که د بلال د خپې دوړې ته هم د خدای په نیز رسېږي سلمان ذی پارسو بلال ذی حبشو صہیب ازروم ذی خاک مکہ ابو جہل انچب العجبس سلمان دا حبشے سلمان دا فارس بلال دا حبشو صہیب دا روم او دا مکی دا اورنا ابو جہل پیدا دے او غورو دیو گورے فلکونو پکرونو پکربون ابو جہل مالداران یوزے کا جیمان نشتا اسم پا خدای بلال او بلال دیکھ اللہ سی کہ رنگ و نسل نا تقوی غربت نا تقوی ایمان دا پیغمبر او دا اللہ مینا دانا کہ دا غلام دے او سپلے نیستا و پیزاری نیستا نا ایمان دے پکی ایمان دا پیغمبر مینا دا پکے او دا اللہ مینا دا پکے اللہ زمان زمارونو دا نصیب او گردو لی خیر واقعاتی اگدری نو دیر واقعاتی در تنمیم پیو دا تبلا مهم کہ مکہ کل فتح شوا او مکہ کی دن نسوم ربوتانو دے دی ټول دامات پلت او بیت اللہ صفاک او گیر چا پیرا پا مطاف کی بوتانو اغیم کل ڈکرے ڈکرے وے غرزو نو اسلوم بے پا مکہ کے بانگ ویلی کے دینا مخ کے مکہ کے بانگ ندے ویلے شو دارون بے دے نو پیغمبر مبارک دیر دے انصاف ہو کر قسم پا خدای دیر انصاف ہو کر دیتے ندی کتلے کہ دا دا لوی خاندان دے دا دا رکوٹی دے دا غلام دے دا مارے پا خدای قسمی دا خپل غلام دا بچی دا حضرت اسامہ سپیمی پاکی کی پاکی کری بغرا جزی قومی بطر چا پاکی کے دا غلام بچی پدے پیسا ناس دے اسامہ دا غلام زوی دے او پو دے بیدل وقنے او عائشہ وطی اللہ رسول دیخ واقع جزی پاکا کم وینا عائشہ دا بزب پاکو ما احبی دا سرمینکو پا انی وحبو زما پاکو غلامان سره سکز او غلامان به ازادول دا خود مخ کې رواج را روان او پیغمبر مبارک وی آزاد به شابه آزاد کې دا خدای بندگان دي آزاد کې چې غلام آزاد کو دا غان دامونه آزاد کستان دامونه به خدای دا اور نه آزاد قسم کې آزاد به
زهار یو قسم شی دی هغې کې ازادوي قتل خطا وغیره مطلب یې دو کې دا داسې کوئی رسم ختمولی نه شو ځکه د هر چا غلامانو جنجال جوړېده نو دی لارې ورته اختیار مینا کوي وایي چې څه خورې غلام له ورکه چې څه اغوندې نو غلام له ورکه په غلامانو یې کم رحم او کم انصاف په ماشومانو یې کم کړی دی او زنانو صاحب متعلق یې سره هم ویلی دی مړه سم کلی د انصاف دین او پیغمبر مبارک د مینې شخصیت د عاجزۍ نمونه قسم په خدای ډېر څه موږ ته پرېښي دي نو وی بلال ته آواز کې نو دی راوسته وی بلال لومبې بانګ به ته وې په مکه کې ماشاءالله او کوم ځای به وې نو د بیت الله سر ته وخېجوئ بانګ پې ووایه نو بلال نه چا بیا تپوس وکړو ستا ذهن ته تېرېدله یاره وی ما وی چې نه دا لومبې بانګ دی دا به چېرته حضرت ابوبکر باندې وی یا کېدی چې حضور پاک یې پخپله ووایي یا چېرته په بل صحابي ووایي لیکن انصاف ته وګوره په بلال یې ووایي مړې مات نه شي او د بیت الله سر ته وخېجو لومبې بانګ په بیت الله کې چې مکه فتح شو حضرت بلال ویل لیکن چې کله رسول الله مبارک وفات شو نو بس حضرت ابوبکر لراغی ورته کېناسته وی ابوبکر ما ته اجازت راکا زه جهاد درځم ما د رسول الله مبارک نه اورېدلی دي چې د کافرو سره جهاد نه بهترین عمل بل نشته ما له اجازت راکا ابوبکر وی بلال اړه مې ولې چوې یو خو مې اړه وچوتې رسول الله مبارک لاله چې ته بانګ وې نو ما به د رسول الله مبارک هغه مینه به ماتېږي هغه وخت به را یادېږي یو خوا مې اړه وچود په خپل محبوب باندې او په خپل دوست سره نه لار نو ته مې بیا لوړه چې دی ورته څه وایي وی ابوبکر خدای له دې اخېستې م که ځان له که ځان له دې اخېستې م نو بس بیا به تا نه نه خوځم در سره به یم او که خدای له دې اخېستې ما پرېږده چې د الله د دین دپاره د کافرو سره جهاد وکړه نو بعضې علما کوي چې عادت یې وله ورکړه چې ځه راجح قول هم دغه دی نو شام ته لاړ او بعضې وایي چې نه منې که چې نه به ځې نو د حضرت ابوبکر نه پس حضرت عمر له لاړه حضرت عمر ته ویه وی عمر ما ته اجازت راکړه جهاد لره وی ما د حضور پاک نه اورېدلي دي چې د الله په لار کې د کافرو مقابله کې جنګېدل دې نه بهتر عمل نشته وی عمره یو خوا مې په رسول الله پتلو ملا ماته شوه بل خوا د ابوبکر په مرګ مې ملا ماته شوه نو ته م رانه ځې چې ته بانګ وې په ما ته د حضور پاک زمانه را یادېږي ابوبکر ته م وی رضی الله عنه ته عمر تم وی ابوبکر عمر قسم دی که بانگ خوان را کئی مالا بانگ خوان نرا کئی زو چه با بانگ با میوی نو پا یو سترگا با قبلی تا کتل پا بل سترگا با مید رسول اللہ مبارک اغا خشتا او نیازبین او چمکدار مخت تا کتن مالا بانگ خوان نرا کئی پا هر که پا اجازت تیواغشتا و شام تلا دمشق تلا او بیا یو عجیبه ده شام چې کله فتح شو بیت المقدس دا هم وره نو حضرت عمر وی بلال دی علاقه کې دی رهوالی و یا خو جنگ کې شریک دی جهاد کې شریک دی د کافرو وی رهوالی نو بیت المقدس ته ودرو وی شابه هغسې بانګ ووایه چې رسول الله مبارک ته به دې بانګ وی نو بیت المقدس کې لومبې بانګ دو وی او چې هلته بانګ ووی نو حضرت عمر او صحابه ورته جاړي وینن ډیره موده پس موږ ته د رسول الله مبارک د زمانې یاد تازه کو او بس ته کنه بلاله بس مدینې ته راځه وې نه مدینې ته نه مدینه ډېره خوږه ده د مدینې خاوره ډېره خوشبویه ده مدینه کې مې محبوب پروت دی ډېره خوږه ده خو ما ته خپل محبوب یادېږي چې ما به بانګ وې د هغه مخکې انیشته نو ماله مدینه کې بانګ خوند نه راکوي او بې بانګه به مې پرې نه دی منت یې ورته وکړه نغی نو خوب یې ولیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولید نو حضور پاک ورته وایي بلاله دومره بې وفایي بس دی دا ستا وفا ده ما سره دومره بې وفایي چې زه لاړم نو زه دې پرېښوم او زما کلي دې م پرېښوده نو مدینې ته راغی یو جشن شو په مدینه کې دنیا خلق رالل او خدي خبر شو ماشومان خبر شو چې نن به بیا د حضور پاک یاد تازه کېږي نن به بیا هغه اذان ویل کېږي چې کوم رسول الله مبارک اورېده او د بلال د مبارکو شونډو نه به د توحید او د الله د وحدانیت
او دا پیغمبر د رسالت اواز بیا وزي نورالل پیشاب بانگ بوي وی دیلا نیم راغل ما نخپل محبوب گیله کړی د په خوب کې ما نه گیله کړی دا روز د خپل محبوب ملاقات لراغلی بانگ لنیم راغلی ما موجنه نو حضرت حسن و حسین ولا راوزدل حضرت حسن و حسین ناغیر آلل نو دی خپونا ورطراتو شو کاکا جی مونگ دا بخپل بانگ باوی مونگ دا بانگ وی او تاریخ لکی جی زنانا و سوال جوابو نرو لیکن مونگ دا با حضور پاک داور یاد دے دا پیغمبر زمانہ با مونگ دا یاد دے اللہ اکبر نو درے دا تو بانگی شروع او دا سی بانگی ہوئی چی مدینہ کی اختر شو اختر یو جشن شو او چی چا اللہ اکبر اور نو زنانا کوٹو توقت او ما شبان را مردی ہوئی او دا خوشحالے میں استر کو روک کے روانو یو عجیبہ انداز دے او دی ہوئی بڑی جوش باز اشہدو ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أو يشهد أن محمدا رسول الله محمد تمنا مخكلا زر لاندرا پریوت ذکر کب کوٹڑا قید یو تاریخ لکلی چی سی ورکل وفات شو غبل تاریخ لکی جنا بے ہوش شو راجح امدادا بانگی پورا نکلی شو واپس لال شام ساوی باز دا مانا نکی موجی با پاک وی نو حضور پاک بدومنا شوق کراغی جی کلب مات آوازو کو بخ 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 یا بلا واہ 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 اگا آواز با مالا سوک رک موجی با پاک وی نو سموت ریتو وما دروازہ کے آوازو کو الصلاة یا رسول اللہ الصلاة يا رسول الله سأل رسول منذر سبوت آواز چاہتا کوئی دعبو کے دے حضور پاک مینا وا جذبہ وا اللہ ادھا مینا جذبہ پا منگی پیدا خیر میں واپس راجح قول دا دے شام تا واپس تا او شام کے بیا پا 20 ہجرے کے دے وفات شوی دے اسو کوئی جی باب صغیر و توی پا دمشق کلتا دفن دے یو تاریخ ہوئی جنا پا اردن کے دفن دے عمان کے او چی کلا ملکی دن و خدا و تناستا دا وحزنا دو تجار اغمونو ترکنا تور دی خوبینا دیرن محبت دیر ندیوت سوئی ندیتا وحزنا موایا دوایا چی اوہو غما وفرحا دوایا ولی ندن نلقى الأحبة محمدا وحزبا فتدا موایا غم وقک ولا خوشحالی دا بل دوستانو سر ملاقات کی گئی التر دوستانو ملاقات لزم او چا لزم محمد مصطفیٰ لاؤ دا غمر گرو لروانے دی خوشحالی زمارو اسلام مددائیو نا خبری خیدہ ایک غلام دی و سردار دی چیمان پکی او دا اللہ و دا رسول مینا پکی کبھی کس دی و کبھی سوک دی او لیدلو سپلو والا دی او پردی غلام دی او چیمان پکی دی نو دا سرطاج دی دا سروزرو دی اللہ تریر خواخو او گڑیر مالدار دی و بیدین دی منافق دی بدلکی دا خود و رسول مینا نشتا دا جہنم خشاک دی اللہ دی ملکی دا اللہ و دا رسول مینا پیدا نو مشہور صحابی دی معذر دا حضور پاک او بدے محرم کی وفات شو شریعت او اسلام سشے دے مونگ وطا شریعت وائے لکا خبر پا شریعت کو مونگ وطا اسلام وائے لکا مونگ مسلمانان یو او اللہ فرمائی
ردویت لکم الاسلام دینا، ما چې د لکم دین غوره کړی دی هغه اسلام دی. دینم ورته وایو، هدایتم ورته وایو، اهدنا الصراط المستقیم، او هدایت د نیغې لارې د صراط مستقیم هم ورته وایو. نو دا اسلام او دا صراط مستقیم او دا شریعت او دا دین څه شی دی؟ نو هغه طالبانو خبرې نه کوو. بیا مونږ په حدیثو کتابونو کې کتاب الایمان کې بیا هغې ته اوږدې خبرې کوو. تاسو د پوهې مطابق ویم دا قرآن شریف د حضور پاک سنت او د هغې نه اوښکلې شوې مسلې دې ته وایي. د شریعت لومبی سیس قرآن شریف دی، اسلام، شریعت، صراط مستقیم، دین لومبی قرآن شریف او ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت. او بیا په قرآن خو ته عمل نشي کولی، نه په سنتو، د هغې په مسلو به عمل کوې. هغې مسلو ته زمونږ د علماو یو نوم ایښودی دی، هغې ته فقه وایي. بیا فقه کې یو دوه څیزونه ورسره نورم دي، یو ته اجماع وایي، هم په قرآن او په سنت ثابته ده، زیاتي شی نه دی. قرآن وایي چې دا حجت دی. یو ته قیاس وایي، هغه هم په قرآن او سنت مونږ طالبانو ته وایو ثابته ده، هغه هم بل شی نه دی، هغه هم د قرآن او د سنت مسلې یو طرف ته خورول، یو بل طرف ته اړول. خو خلاصه دا د زمارونو چې دوه څیزونه دي، یو قرآن او سنت. اوس زموږ په دې وطن کې یو پوټې غوندې په دې خلکو کې سستي راغلې ده، او عامو خلکو له بعضې خلکو ذهنونه خراب کړي دي، بس د خدای قرآن شته که نه، بل شي ته پکې وایي ساجد دی. او دا پیشنګویي د دواړو جهانو مبارک سردار کړې ده. حضور پاک فرمایي وی اخره کې به یو کس داسې وي، داسې خلک به چې هغوی به په خپل تخت باندې ناستي، په خپل منصب باندې به ناستي، متکبر انسان به کبرجن، او خلکو ته به وایي چې الله سره وړي دی هغه منو، بس نور پکې څه شی دی؟ به د الله منو، نور قصې پسې موږ نه منو. قرآن منو، بس قرآن الله لېږلی، نور قصې پسې نه منو، حدیث نه منو، سنت نه منو. قسم دی حضور پاک فرمائی، قسم دی، قسم می درته وخوړ چې ګوره ای خلکه خبردار چې داسې خلکو نه وینم، لا اجدو، دا خلکو نه وینم چې داسې خلک موجود نشي په دنیا کې. او قسم دی حضور پاک فرمائی چې ما سره وړي دي هغه هم د قرآن برابر دی، ما چې سره وړي. ځکه حضور پاک چې سره وړي دي د ځان یې نه دي راوړي، چې کوم د شریعت خبرې دي، شریعت تشریعي ورته زموږ طالبان وایي، هغه پیغمبر مبارک د الله نه نقل کوي. اوس الله څه وایي، موږ به الله ته وګورو. زه حیران په دې یم چې هلکه ته قرآن ته ناست ځان ته قرآن شریف کولو کړی دی، او ډبل میکونه دې لګولي دي، او خلک د سنتو نقبنې کوي، کشر کولې برباد کو، تبه کو، ایمان نه اخلاص کړل. الله فرمای ما وما اتاکم الرسول فخذوه، چې پیغمبر سره وړي دي. په دې طالبان پوهېږي، عام خلک نه پوهېږي. الرسول معرب باللام حضور پاک مراد دی، او ما د عموم دپاره دی، هر شی چې پیغمبر راوړي. دوه قسمه دي، یو وحی جدید او یو وحی خفي ده، چې څه درته ووایي پیغمبر فخذوه، ونیسئ، پکړو. وما نهاکم عنه، که د کم څیز نه حضور پاک منع کړي نو فانتهو، ځان ته وساته. الله وی زه نه ویم ته قرآن منې، نو قرآن دې ایت باندې ستا عمل شته؟ ته وایې زه قرآن منم، نو دې باندې عمل شته؟ وما اتاکم الرسول، الله وی زه خو نه ویم، ما هر هغه څیز چې الله پیغمبر راوړو فخذوه، ونیسئ، پکړو، کلک ونیسئ، عمل پې وکړئ. نیول د لاس نه، عمل پې کوه. اوس هم یو سړی وی هلکه ونیسه دا شی، کلک که عمل پې وکړه. او چې د کم څیز نه پیغمبر منع کړی نو فانتهو، ځان ته وساته. اوهو واتقوا الله، الله وی ما نه ویرېږه. ګورې دا چې ما راته څه وایي په دې عمل وکړه. ان الله شدید العقاب، وی زما نه سخت عذاب والا نشته. ګورې داسې عذاب به درکړم چې پته به راته بیا ولګي.
د قرآن معنا به ته خپلې ګېډې در وباسې، نه د قرآن معنا به هغه کوې چې تا ته د دواړو جهانو مبارک سردار ویلي ده. او دام الله وایي انا نحن نزلنا الذکر، قرآن شریف کې چې ذکر څومره راغلی دی قرآن ته مراد انا نحن نزلنا الذکر، قرآن منازل کړی دی څه دپاره؟ د الله زمونږ ستاسو د هدایت دپاره. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، الله وی مونږ به حفاظت کوو. حفاظت یې په چا کړی دی؟ په رسول الله مبارک او د هغه نه پس د هغه په صحابو باندې. او بل دی الله فرمایي، الله بل دی فرمایي چې وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے پیغمبره اے مبارکه تا ته ما قرآن نازل که چې عظیم نصیحت دی. لتبین للناس ما نزل الیهم، د قرآن په معنا به دا خلق ته پوهیږي. نو چې پیغمبر مبارک د قرآن په معنا خلق پوهیږي، نو د پیغمبر د پوهیولو ته د رسول الله مبارک سنت او حدیث وایي. په دې خو مونږ پیغمبر پوهی کړی. الله په قرآن شریف کې فرمایي اقیموا الصلاة، دومره ویلي دي اقیموا الصلاة. او صلات څه ته وایي؟ د صلات خو ډېرې معنی دي په لغت کې. صلات رحمت ته هم وایي، صلات خاص رحمت ته هم وایي، صلات برکت ته هم وایي. او نور طالبان تحریک الصلوین او صلاة العود وغیره نورې معنی هم کوي. دا پنځه منځونه چې راغلي دي په قرآن شریف کې، یو منځ کې بیا 2 رکاته دي، چا کې 4 رکاته، چا کې 3 رکاته دي، او بیا په یو رکات کې رکوع ده، 2 سجدې دي، او دا ډک رکات او دا تش پښتانه وي کتاب هم وي، او دا قید اول او دا اخره ده، او دا به پکې تحیات وي، او دا به پکې رستو درود شریف وي، او دعا به کې راشه ماته په قرآن کې وښایه. دا ماته چا ویلي دي چې د اقیموا الصلاة دغه معنا ده د دواړو جهانو مبارک سردار؟ تشریح خو ماته حضور پاک کړی. سبا به تر مونځ نه انکار کې چې مونځ هم په قرآن کې نشته، سبا به دین هم انکار کې چې د اثار 2 رکات هم نشته، د ماسپښین 4 هم نشته، ولې په قرآن کې راځي ذکر نشته. قرآن د شارح شرح کوونکی څوک دی؟ د دواړو جهانو مبارک سردار. ته چې د سکول کتاب وې ته په خپله ولې نه ګورې؟ هلته استاذ لګیا دی د هغې تشریح درته هغه کوي. د استاذ تشریح منې، ډاکټر د ډاکټرۍ د کتاب تشریح درته کوي، د هغه خبرې منې. ولې؟ چې ته پې هغه پوه کړې. په کتاب د ډاکټر پوهیږي، د انجینرۍ په کتاب د انجینیر پوهیږي، د معیشت په کتاب د معیشت ماهر پوهیږي. نو هغې خبرې منې. ولې؟ یاره جي ما پوه کوي په دې کتاب، نو په قرآن چا پوه کړې؟ حضور پاک. نو د حضور پاک خبرې نه منې قمقله. یو لوی فتنه روانه زمانو د انکار حدیث، لار د خلق د حدیثونو انکار کوي. په الله قسم جماعت کې ناست یم، د دواړو جهانو سردار فرمایي چې د ما د سنت او حدیث نه چا م انکار وکړي د ایمان نه خلاص کافر. جماعت کې په منبر دته ناست دی، د پوهېږي راشه یو عالم سره کښېن، غټې غټې مدرسې شته، لکه که ستا لکې څه شکي، ستا په لکې څه شبهې، هلکه چې ستا د صحت متعلق او د دارو متعلق څه خبرې، نو چا نه ځان پوهیې؟ وایه ډاکټر نه. نه خو میک ته نه خیږي چې هغه ډاکټر دا خبره کړې غلطه ده، ولې زماړه دا وایي؟ هغه انجینیر دا خبره کړې ده ډېره غلطه یې کړې ده، ولې زماړه دا وایي؟ خلک به در پورې خاندي چې خوار شي هغه 15 کاله سبق ویلی په کالج کې، تا څه ویلي دي؟ صرف د اردو کتاب دی وکته، نو هغه سره مقابلې کې لاړ شه، هغه ډاکټر سره کښېنه چې دی پوه کړي، هغه انجینیر سره کښېنه چې دی پوه کړي. دغه زمیندار چې دا زمینداري کې بالکل غلطه کوي، دا غلطه طریقه ده، نو خلک به در پورې خاندي چې ړه پکې د هغو شو ماشوم پکې غل ویښ ته وایې غلطه طریقه کوي. ته خو زمیندار نه، هسې به دې کتاب متاب کتلي، په لاره به تللي او شنه بوټي به دې کتلي او یوې به دې کتلي، لږ ورشه یو پوټی په پوله تیر شوی زمیندار سره کښېنه، نو به دې پوه کړي، ځان به دې پوه کړي. دقه رنګې علماو 8 کاله او 9 کاله 10 کاله په مدرسو کې سبق ویلی دی او بیا ښوولې دی طالبانو ته، او تا صرف د اردو 2-3 کتاب وکتل او یا دې صرف دوره وکړه، د څه نه خبر نه شوې، صرف معمولي، او خلک ګمراه کې ظالمه، د کافرانو الیکار ګرځي، د اغیارو الیکار ګرځي، په فیسبوک او په نټ پیسې ګټي. آی هی د پیغمبر په جامه پیسې ګټي.
څومره ظلم دی. پیغمبر سپکې او پیسې ګټې، د پیغمبر د خبرو نه خلک منې کې او په هغې پیسې ګټې. د پیسو دپاره د پیغمبر په جامه باندې خټې اولې، د پیغمبر جامه بدنامې او خلک بدګمانه کې په پیغمبر. څوک وایي بخاري نه منم، څوک وایي مسلم نه منم، څوک وایي هغه کتاب نه منم. دا بخاري لیکلی دی، بخاري لیکلی دی خو د خپلې خېټې نه هغه سره پوره سند دی چې دا حدیث په پلانکي نه اورېدلی دی، هغه د پلانکي نه اورېدلی دی، هغه د پلانکي نه اورېدلی دی، هغه د صحابي نه اورېدلی دی، هغه د حضور پاک نه اورېدلی. د بخاري کتاب دی، بخاري ومنم که قرآن ومنم. بخاري مه منه، بخاري چې کوم د پیغمبر حدیث راوړی دی هغه ومنه. ترمیزي مه منه، ترمیزي یو ملا و، هغه چې د حضور پاک کوم حدیث راوړی دی د استادانو یو پرس یې جوړ کړی دی او بیا یو استاد یې چڼ کړی دی. وړه خبره نه ده چې د استاد حافظه څنګه وه، د دې استاد دیانت او دیانتداري ایمانداري څنګه وه، او دې استاد د خپل استاد سره ملاقات کړی دی او که نه دی کړی، د ده نه اورېدلی دی او که نه دی، او د ده بل متابع ورته وایي شاهد ملګری شته او که نشته، یوازې لګیا دی. دا ټولې خبرې چڼ شوي دي، 1400 کاله وشو علماء چڼ کړي دي او په دې جلدونه کتابونه لیکلي شوي دي. د ځانه نه وایي. زه چې یو خبره دلته تا ته کوم د ځانه به نه کومه، که مې وکړه هسې خوشطبي به مې کړي، که مې د ځانه وکړه نو هسې ستا د ترغیب دپاره به کړي چې تا پوه کړم. خو چې شریعت او دین ذکر کوم نو زه به بیا قرآن ذکر کوم او زه به د پیغمبر حدیث ته ذکر کوم. بیا خدای مو وایه چې دا قرآن نه منم وروره، دا خو تاج کمپنۍ چاپ کړی دی، تاج کمپنۍ څه اعتبار دی؟ دا قرآن نه منم، دا خو علمي چاپخانې چاپ کړی دی، هغې له څه اعتبار؟ یا د خدای بنده علمي چاپ کړی دی، خدا د هغې قرآن نقشه ده چې کومه حضور پاک صحابو ته ښودلې ده. دا قرنګې بخاري شریف کې، ترمیزي کې چې کوم احادیث صحیحه دي دا د هغې خبرو نقشې دي چې کومې حضور پاک پیغام صحابو ته بیان کړي. همغه خبرې نو الله قرآن شریف کې فرمایي ړمو دردو کې څوک و، ړمو دردو کې وما اتاکم الرسول. نن هر سړی ختلی دی فیسبوک ته او په فیسبوک پیسې ګټي او د پیغمبر په ناموس پیسې ګټي. ظالمه پیسې ګټي په څه ګټي؟ ماله په یوټیوب او په فیسبوک پیسې راشي، پیسې پیغمبر بدنامې پیسې ګټي، د پیغمبر حدیث بدنامې پیسې ګټي، د پیغمبر جامه خړی نو پیسې ګټي. یا د خدای ظالمه په بل څو ګټه، په دې دنیا کې تا ته را سودونه په نظر نه راځي چې خلکو ته دا ور مخکې کړي چې دا سودونه مه کوئ. دا نه پیغمبر یې نه، تا ته په دې دنیا کې دا بربنډه لکان او جینکۍ چې ګډ ورګرځي دا ته نه په نظر درته نه راځي. دا په دوکانونو کې چې دا خلک دوکې شاکې کوي او غلط څیزونه خرڅوي دا نه ته دا راته نه ښکاري. دا چې سراسر کومې ګمراهۍ کېږي او ګناهونه کېږي او ټوله دنیا ورته ګوري دا درته په سترګو نه ښکاري. په دې پیسې نشي ګټلی چې خلکو ته دا برایه ور مخکې کړي. نو پیغمبر پسې لګېدلی، هغه پیغمبر چې ما ستا دپاره هغه څونه خواري کړی، هغه پیغمبر چې دی نه وي موږ به نن د کفر په تیاره کې او په ګمراهۍ کې پراته. هغه پیغمبر چې د دې امت دپاره هغه په شا لرې غورځېدلی دی، پیروانونه پرې غورځېدلي دي. هغه پیغمبر چې د دې امت او د دې دین دپاره طایف سفر کې وګوره وینې ترې توی شوي دي. هغه مبارک پیغمبر چې د دې دین دپاره هغه خپل وطن پرېښی دی، غاښ مبارک یې مات شوی دی. هغه پیغمبر چې په سجده باندې پروت دی او جاړي او بیبي ورته وایي ولې جاړې؟ وایي امت له سوال کوم چې الله زما امت معاف کړي. هغه ستا خیرخوا پیغمبر تا ته رور ویلی دي، څه مونږ ته څه ویلی دي؟ رونه. یو ځل یې وفرمایل ارمان که ما خپل رونه ولیدلی، وددت لو انی رأیت اخوانی، دا مې ارمان دی که خپل رونه مې ولیدلی. صحابه ورته وایي اولس مونږ ستا رونه نه یو د الله رسوله؟ وی انتم اصحابی، تاسو خو زما ملګري یې. رونه مې څوک دي؟ هغه کسان دي لم یأتو بعدو چې اوسه پورې نه دي راغلي، وروستو به راځي، زه به یې نیم لیدلی او نالیدلی به په ما ایمان راوړي. لیکن زما رونو دغې امت پیغمبر معاف نه کړ. د امت د پیغمبر نوسې حضرت حسن هم شهید کړ. د امت د پیغمبر په ننسوي په جنازه هم غشي ورول چې څوک وله جنازه ونه کړي. د امت د رسول الله مبارکه هغه نیازبین بچی، هغه خشته ښکلې بچی چې د پیغمبر په شا به
اوچتېده او د پیغمبر به وله شونډې ښکلولې حضرت حسین دا غنم سر پرې کړی د امت د پیغمبر نوسې نه دی معاف کړی حضرت حسین نه دی معاف کړی حضرت حسن نه دی معاف کړی حضرت عثمان نه دی معاف کړی حضرت عمر نه دی معاف کړی نو دې نه به ګیله نه کوي دی به پیغمبر څه معاف کړي حسن علالول او وجل او حسین علالول دا د پیغمبر رخ خفه کول دي که نه دي خفه کول پیسو دپاره خلک څه نه کوي نو الله فرمایي نن درته صرف د رسول الله مبارک د سنت یو دوه خبرې کوم ما اتاکم الرسول فخذوه چې څه درته راوړي دي ونیسئ وما نهاکم عنه فانتهو څه نه یې منې کړي هغې نه ځان وساته وایي واتقوا الله الله وایي ما نه ویرېږئ ویرېږئ لغوي مفهوم دغه دی ان الله شدید العقاب الله په شان سخت عذاب څوک نشي ورکولی زما خبره ومنه بل دی ورته الله څه فرمایي قل ان کنتم الله پاک حضور پاک ته فرمایي ښه ما ته نه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله پاک قل ووایه ورته ای محبوبه ان کنتم تحبون الله لکه زمونږ د ټولو الله سره خو مینه شته که نه ان کنتم قل ووایه دې امت ته قل ووایه ورته ان کنتم تحبون الله که الله سره مینه لرل غواړئ نو فتبعوني زما تابعداري وکړئ د الله مینه په چا باندې موقوفه شوه د پیغمبر په تابعدارۍ ته څنګه قرآن ترجمه کوې ته په قرآن نه پوهېږې قل ان کنتم تحبون الله که الله سره د مینې دعوه لرئ او مینه کوئ نو فتبعوه نه دی چې د الله تابعداري وکړئ ورپسې څه دي فتبعوني زما تابعداري وکړئ و دا ورته ووایه د حضور پاک تابعداري وکړئ نو بیا به څه چل وشي چې د پیغمبر تابعداري وکړې نو یحببکم الله بیا به الله در سره مینه کوي الله به در سره مینه کوي رب العالمین او ویغفر لکم ذنوبکم گنام درته بخي والله غفور الرحیم الله غفور دی او مهربانه دی نو د الله د مینې نښه څه ده د رسول الله مبارک تابعداري کې د حضور پاک تابعداري او په خدای قسم چې دا صحابه وکړه دویمه پکې نه ده ویل فورا یې کړې ده اوس یو دوه درې مثاله درته در کوم عام مثالونه هغه د طالبانو دلایل درته نه ویم عام مثالونه چې تاسو عام دوستان ورباندې پوه شئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په مدینه منوره کې یو منافق دی منافق هغې ته وایي چې په خولې مسلماني او دړنه کافر یو یهودي دی د دواړو په یو ځمکه جګړه راله دواړه رالل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یهودي په حق او منافق په ناحق نو حضور پاک د هغه یهودي په حق کې فیصله وکړه د شریعت مطابق چې دا ځمکه ستا ده دواړه راووتل دا منافق د یهودي ته وایي راځه عمر لزو چې موږ له هغه فیصله وکړو وایي دا پیغمبر مبارک چې وکړه وایي بس ته راځه په هغه کوو دا ماته ټیک نه ښکاري خدایا لاړل حضرت عمر فاروق نه مطلب یې دا و چې حضرت عمر به زما ظاهري مسلمانۍ ته وګوري سړی خو نور منافق و نو کیدی چې زما پره وکړي چې لاړ حضرت عمر فاروق ته دروازه ولا راووته وی صاحب زما او د یهودي په ځمکه جګړه د موږ له فیصله وکړه هغه وی ډېره ښه چې دا خبره وکړه یهودي ورته وی عمر ته وی عمره وی اوس موږ لاړو حضور پاک له هغه زموږ فیصله وکړه خو دی هغه نه مني تالی راوستم عمر ورته ډېره خبره چې د هغې نه ده منلې زه به دله وکړم که زه به دله فیصله وکړم 2 منټه ودرېږې زه راځم حضرت عمر کور ته لاړ او توره یې راواغېشته او چې بار ته راووته چې شړق شو منافق یې په دا توره و او سر یې تیل ته وغورځو وایي چې د حضور پاک د فیصلې نه پس ماله څوک فیصله راوړي دقه فیصله به وله کوم صاحب لوی غوغا جوړه شوه چې عمر مسلمان وجلی دی خو منافق و رسول الله مبارک له خبره راله رسول الله مبارک حضرت عمر راوغوښته وی سړی دی وجلی دی وی او د الله رسوله ومې وجه ولې دی ووجه وی ستا د فیصلې د پاسه ما له فیصله راوړه اوس هم دا وایم دا مې ایمان دی ایمان دې ته وایي چې ستا فیصله نه مني
هلکه چې د پیغمبر فیصله ونه مني او دا مې نه رخوښه خو مطلب دا چې پیغمبر انصاف نه دی کړی کنه نو چې پیغمبر ته څوک بې انصافه وایي هغه مسلمان دی که کافر دی کافر وی چې ستا فیصله څوک نه مني و هغې نه پس ماله راځي نو دویمه خبره پکې نشته دقه فیصله به کوم فوراً په قرآن شریف کې آیت نازل شو حضور پاک ورته عمره خیر دی هسې به دې پې کړی زورنه به دې ورکړی وجه دې ولې فوراً الله قرآن شریف کې آیت نازلی څه فرمایي الله فرمایي چې فلا وربک لا ګورې عمر مه چیړه عمر ته دا خبرې مه کوه چې غلط فیصله دې دا کړې ده زما د ستا په رب قسمي الله وی زما د په خپل ذات قسمي لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینهم تر څو چې تا له فیصله نه راوړي او تا باندې اعتماد نه کوي دا قسم مې دی الله فرمایي په خپل ذات چې دا د سره مسلمان نه دی فلا وربک لا یؤمنون حتی الب مسلمانی چې پتا فیصله وکړي یحکموک فی ما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما اوهو درې ځله الله خبره مضبوطه کړه پتا به فیصله کوي او پړه کې به په خولې په ظاهر به هم غږ نه کوي مني به د ړنه به هم مني ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت طالبانو ته موږ دې کې ډېرې اوږدې خبرې کوو بیا به دوی پړه کې دومره پوټې شک هم نه محسوسوي چې پیغمبر غلطه فیصله کړې ده د ړنه به مني او بیا څه وایي ویسلمو تسلیما بس عمل به هم کوي راشه پیغمبر فیصله وکړه زما په عمل دی روړه دا ځمکه دی دا خو قرآن وایي که نه چې د پیغمبر خبره منه او چې نه منې دغه د سزا د کم چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او دوه قسمه سنت دي یو اسې ام عادي سنت دي د مستحبو په درجه کې دي په خدای چې صحابه هغې ته په داسې انداز کتلي چې توبه به وباسي لکه زه یو مثال دله در کوم چې تاسو پوه شئ حضرت عثمان رضی الله عنه رسول الله مبارک مکې ته ولېږه مذاکراتو له چې ته لاړ شه اهل مکه سره خبره یې تلې وکړه د حدیبیې د صلح مقام دی رسول الله مبارک تلې عمرې له د مکې کافرانو نه پرېښود په حدیبیه کې پړه واچو دمه وکړلو حضرت عثمان یې مذاکراتو له ولېږه چې عثمان رضی الله عنه مذاکراتو له لاړ نو د هغه دا پنسه به ورته وایو لنګ به ورته وایو لنګ به وایو حدیث کې لنګ دی دا پنسه به ورته وایو دا پنسې دا لنګ د دې ګیټونو اوچتې وي نو په عربو کې دا رواج و چې هغوی به کمیس او لنګ یا پرتوګ ځان پسې په ځمکه راښکه اوس هم ډېر خلک داسې وي چې هغوی د پرتوګ پیسې د ګیټو نه ښکته کوي په مانځه کې هم ښکته کوي پورته کوي نه هلکه ګوره دا مکروه دي ښه مانځه کې پرتوګ د ګیټو نه اوچت ساتی پنسه د ګیټو نه مه ښکته کوئ د ګناه د ناروا دي او اوس هم عرب کمیسونه تاسو وګورئ نو ورپسې په ځمکه راښکې شي د ګیټو نه لاندې کوي دا مخکې هم د هغې رواج و او اوس هم رواج نو چې چا به پرتوګ یا لنګ د ګیټو نه اوچت و نو دوی به پورې خندل ویل لاندې ټولې شپې ښکاري نو حضرت عثمان رضی الله عنه اوچت نو د کافرانو ورپورې خندا کول یو مو پورې خندل او عثمان ته وګوره د لنګ ته وګوره مثلا پرتوګ ته وګوره د ګیټو نه پورته دی ګیټې ولاندې شپې ښکاري وراوته نو یو هم سترګې روزي وی بلم نو د تره زوی وله راغی عثمانه څه چل در باندې وشو وی ولې وی ټول خلک در پورې په لاره ځي خاندي ماشومان هم خاندي لوی هم ښکاري بوډاګان هم خاندي څه چل مې کړی دی وی دا لنګ څوک داسې وی نیکبخته له ښکته کا چې دا ګیټی دی پې پټې یې ته اوچت کړی آی های حضرت عثمان ورته څه وی چې کم ځای پورې لنګ جنګېده د ګیټو نه پورته په هغه ځای کې ګوته کېښوده والله هذا موضع ازار رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدای مې د قسمي چې دا کم ځای ته زما د لنګ دا څوکه رسېږي دا د پیغمبر مبارک د لنګ ځای دی بس زه د خپل پیغمبر تابعداري کوم په دې خلکو څه کوم یو زر ځله خدای خاندي او حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه فارس ته تللی دی فارس هغه زمانه کې داسې بادشاهي وه لکه د امریکې هلته روټۍ خوري او ګڼ شمېر خلک بادشاهانو زامن او دا
دا لوی لوی وزیرانو زامن او دا لوی لوی سرمایه‌دار ناستې ډوډۍ کې د ده نه نوړی پرېوته نوړی چې پرېوته نو حضرت حذیفه بن الیمان راوچته کړه هغه خورې مورې ترې وغورځولې چې ځمکې نه کم شی لګېدلی او باقي نوړی یې خولې ته واچوي صیبه دې خلکو یو بل ته سترګې روزي وویل وګورئ نوړی د ځمکې نه راوچته کړه په ځمکه خو چې نوړی پرېږدي نو خلک یې ډېران ته ورځي وایي ځمکې نه دونه یې رسناک دی وایي چې ته نوړی په سترګو جوړ نه ده لیدلی د دې حالاتو نه دا معلومیږي یو بل ته سترګې روزي وایي دا څه وکړه او خو لوی خلک و مالدار هغه څه چلو های های هغه وی قسم مې دی د الله په ذات دی دا د پیغمبر سنت دی ښه د چا سنت دی د حضور پاک ترمذی کې حدیث دی حضور پاک فرمای چې کله نوړی د نه په ځمکه وغورځېږي راوچته کا چې کم خوره خیږه شګه لګېدلې ده هغه ترې وغورځوه باقي خولې ته واچوه ولې نوړی بې ځایه ضایع کې ولې نوړی بربادی دقه رنګې د سیو ټنګری ده نه پرېوته نو بعضې خلک چې خلک داسې وي که نه نو دیکه ورکړي چې ما پورې به خلک ونه خاندي چې دیکه ورکړم وایي به چې هلکه دا سړی خو داسې راوچته که خاوره خیږه ترې لرې کوه او په خولې باندې ورومنډه واچوه مالټې ټنګری ده نه پرېوته راوچته که چې کوم د خاورو خیږو ځای دی هغه لرې که اخوا که او باقي خولې ته واچوه او ورته څه وایي اترکو سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم لهؤلاء الحمقا د دې قمقلو دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم دا قمقل دي رکېږه خاندي دي دې دپاره د پیغمبر سنت پرېږدم ولې پرېږدم زم اکثر دې ملګرو ته وایم ای ملګرو چې خلک د انګریز په طریقه نه شرمېږي د انګریز په شان ټیانې چولی د هغې په شان جامې او جینکې د ډمانو په طریقه نه شرمېږي ډمانو سینې ښکاره کړي دا بره مری سره دویم دا بره مری سره سینې ښکاره کړي ډمانې لستوڼې نه دیم بې لستوڼو ګرځي ډمانې خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي دیم خپل سرونه او ویښته خلکو ته ښیي نو چې یو ښځه د ډمې په شکل خوښولو نه شرمېږي زه د پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم د انګریز په سنت او په طریقه خلک فخر کوي انګریز په شان جامې مې چولی دي انګریز په شان سر مې پرېښی دی انګریز په شان شکل مې جوړ کړی دی زه د خپل مبارک پیغمبر په شکل ولې وشرمېږم د پیغمبر د سنتو نه منل د یو عام سړي خبره درته کوم په د ایران کې پخوا یو شاعر و بېدل به یې ورته بېدل فارسیبان شاعر و ډېر زبردسته شعر به یې وي او ټول به د رسول الله مبارک په نعتونو په صفاتو کې اکثر جوړول نو هغه شعرونه پخوا د شعر و شاعرۍ زمانه و هغه ډېر خواره شوي په هندوستان کې یو سړی و هغه چې د هغه بېدل شعرونه واورېدل نو هغه وایي چې خدای دې بلاوي څنګه دا شعرونه خو ټول د پیغمبر د مینې نه ډک دي دا خو ډېر لوی عاشق رسول دی یاره زه هم د ده ملاقات کوم هغه مطلب دا و چې دی به هم ښکلې په شریعت برابر د هندوستان نه راغی ایران ته هلکه هندوستان نه چې راځي خو پاکستان او بیا ورپسې بلوچستان او بیا به ایران ته دي پیاده مزلې وي هغه زمانه کې چې لاړ بېدل تپوس یې وکړه مشهور شاعر و اوله راووته وی بېدل سره مې کار دی وی زه بېدل یم که نه وی زه خو هندوستان نه ستا ملاقات ته راغلیم ستا د پیغمبر صفتونه مې واورېدل په شعرونو کې نو شوق مې راغی چې زه به تا سره ملاقات وکړم داسې دی ګیره خو دې خریلې ده هغه ګیره هم خریلې وه نیکبخت او برېت مرېت هر څه یې خریلې تش سوټې و سونا مونا ایسے منو ګیره مې راخریلې وه او ورته داسې دي داسې دي ریش را مې خره او ویښته خرې او د پیغمبر صفتونه کې او ته څه وایي اوس هم ډېر خلک دا خبرې کوي یاره جي دا ګیره کې دا خره یم خوړنه پاک یم چې څنګه مې مخ پاک دی نو له مې مغسې پاک دی دیم ته دا الله دله ګورم چې پته راته ولګي چې دا پاک دی که دا خیرن دی کله دې پاک وي نو تا به د پیغمبر سنتو ته سپک نه کتل وړه خیرن دی وړه ښکاري نه نو ځکه وایي چې وړه پاک دی دا خو به یو سړی وي زما لرې هم پاک دی یو سړی به وي زما کولمې هم پاکې دي نو ته راشه سر دی او دسماتي ته کښېنوم چې پته راته ولګي چې دا پاکې دی او که دا ګنده دی دا دعوې خو بار سړی کوي ښه او ته څه وایي وی ریش را می خراشیم ولکن دل مسلمان را نمی خراشیم
وی ګیره خو خریمه خو د مسلمان له نه خریم ګیره خریل خو د ما خپله ګناه ده دا څه خبره ده خو مسلمان ته تکلیف ضرر رسول ډېر لوی جرم دی نه کوم د مسلمان له نه خریم هغه د هندستان کس ورته څه وایي وی غلط گفتی دل رسول الله را می خراشي وی غلطه دی وی د مسلمان له نه د پیغمبر په زړه چاړه راکاږي ولې ګیره خره دې طریقې محمدیه کې یو قول دی هغه لیکلی دی چې کله څوک ورشي رسول الله مبارک ته او سلام پې واچوي د وفات نه پس او د ده ګیره نه ګیره خریلې وی په قبر کې ته حضور پاک مخړی ښه زه دا خو ته مه منه ته وایې د یو صوفي خبره ده نو دا واوره رسول الله صلی الله علیه وسلم له 2 کسان رالل مجوسیان کافرانو دواړو ګیرې خریلې کافر اوس کافر چې څه کوي کوي هغې سره زموږ څه کار دی قسم په خدای حدیث کې راځي چې رسول الله مبارک دی مخ بل طرف ته واړه مخې ته واړه او بیا ورته وي دا ګیرې ولې خرایې وی امرنا ربنا ان نحلق لوحه مونږ ته خپل رب هغې به خپل بادشاه ته رب وی مونږ ته خپل رب حکم کړی دی چې دا ګیرې اخرایې حضور پاک څه وی بل امرني ربي ما ته خپل رب حکم دی چې زه ګیره غټه کم او ګڼه کم ان نعفي لحیتي چې زه خپله ګیره ګڼه کم ګڼه ما ته خپل رب ویلی دی دلته اوس هم خلک وایي ماړه خو سنت شی دی سنت نه دی واجبه ده ګیره خریل ډېره لویه ګناه ده او جرم دی نن نه پس ټولو وروڼو ته وایم او دوستانو ته وایم مه خریئ ګیرې وره څونه ګناهونه دي په دې ګیره کې واجبه ده یو واجبه او بل تا ته د ښکلې مخ خشته ښکاري او د ګیرې والا مخ درته خشته نه ښکاري نو ګویا کې د پیغمبر شکل درته ښکلې ښکاره نه شو که او د کافرانو سره تشبیه کې او د ښځو سره تشبیه کې دا خو د ښځې او د مسلمان په منځ کې فرق دی یو کس پکې راته لاوي مو یاره وی ګیره وی جنت کې به د خلکو ګیرې نه مې چې هلته لاړ شي بیا خیر دی هلته به سړی د ګیرې ټوکېدو وخت ته رسېدلی نه په داسې انداز به په داسې عمر کې به په جنت کې چې د جنت مطابق د هغې عمر مطابق ګیره راخیږي نو دی به هغې وخت ته نی رسېدلی او نه به رسي نه به پکې زیاتې راځي لکه دلته کې چې سړی د 9 کالو یا 2 کالو هلکې او ګیرې نه راغلی یا د 12 کالو بعض انسان او د 14 کالي او ګیرې نه راغلی جنت کې به ګیره نه دا مو وایه چې د مور مې هم ګیره نشته ما د یو هلک نه تپوس وکړه کوسه او کوسه ما هلکه دا ګیره دې ولې نشته وایي زه مور ته تللی یم زه مور ته تللی ما ځکه ګیره نشته نو دا بیا ووایه جنت کې بیا وایي د مور هم ګیره نشته نو هغسې ځان کې د مارونو انشاءالله العزیز مونږ به که خیري د رسول الله مبارک په سنتو عمل کوو هغه چې څه فرمایلی دي د مارونو یې ټول زما دوستان یې ګیره مخ رایې ښه ډېره ګناه ده یو خدا چې ته خری نو پیسې دې پې لګي نو په ګناه پیسې لګي خامخا بلیډه وغه شی به ولال یا نیله به دې پیسې دې پې لګي دویمه ګناه سره همیشه کې یو ګناه سړی یو ځل وکړي دا ته همیشه کې درېیمه ګناه څه ده درېیم ګناه خلک پټه کوي ته یې ښکاره کې څلورمه څه ده څلورمه دا چې دا خرایلې مخ ته خشته ښکاري نو خدا خشته نه دی که خشته و نو پیغمبرانو ولې ګیرې بیا پرېښود پنځمه ګناه سره د ګیرې والا مخ ته خشته نه ښکاري نو د ګیرې والا مخ خو د حضور پاک او د صحابه و بله ګناه سره د ښځو سره تشبیه ده او پیغمبر مبارک د ښځو تشبیه باندې لعنت ویلی بله ګناه سره د کافرانو سره د مخ برابر کړی خشته کړی دی کافرانو سره تشبیه دا ګناه کبیره ده نو زما وروڼو او بل چې ورته لا ګناه نه وی دا خو ډېر لوی جرم دی ډېر لوی جرم نو که خیري انشاءالله العزیز د دې نن نه پس به که خیري ټول واده کوو ښه چې ګیرې به پرېږدی که خیر او یو کس ما ته وی یاره ګیره زه بل چاته ما ته یې نه وي خو ما ته راورسېد وی بیا به څوک ښځه نه راکوي مې ولې دا ګیرو والا بې ښځو ناستي دا هسې خبرې د خلکو د نیکانو ښځو بې ګیرې نه دی خوښه یقین په خدای او که دا راته ګورې بیا په جومات کې ناست یم ما ته یو سړي وی د یو زنانه نه دی تاغه کو وی یو جنۍ وه او مور ورکوله پلار ورکوله یو هلک له او د هغه ویښته په مخ نو ګیرې یې خریل او برېت یې خریل
وی هغه جینۍ وی چې زه ځان په شان کس سره واده نه کوم سړي سره واده کوم ځان په شان کس سره واده نه کوم په مخ او په بریتو خو زما ویښته نشته نو ښځې ته ولې نه ودېږم چې دته ودېږم زه هغه چا سره واده کوم چې هغه سړی وي د پیغمبر په سنتو باندې برابر نو انشاءالله دا مې درته نصیحت وکړو ټول به پرېږدی که خیر انشاءالله ګل نو صحابو ته چې به حضور پاک څو فرمایل په خدای که دویمه پکې و د تبوک غزا له نبي علیه السلام ځي او صحابه ورسره دي او مزل ډېر زیات اوږد دی او ګرمي ده او څاروي کم دي رسول الله مبارک دغسې کېناسته او خلکو له ترغیب ورکوي مدد وکړي ورو دې ته ورس صحابه فورا ځي حضرت عثمان رضی الله عنه لاړ په زرګونو روپۍ راوړي اشرفې اوښان او اسونه او سامان یې راوړو وایي دا د الله په نوم وقف حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمای وی په دغه ورځو کې ما سره پیسې لګې وي ما وی چې نن به د ابوبکر نه نمبر وړو ان سبقتهما ته چې ته مخکې سبقت نه دی کړی مخکې شوی ته نیم نن به ته مخکې کېږم دواړه دوستان وی ما غوټ چې کور ته لاړم هر څه مې نیم کړل راو مېړل حضور پاک ته مې کېښودل ناست یم ګورو چې ابوبکر به څونه راوړي هغه سره شی کم دی وی ابوبکر لږ غوندې مال راوړو کېښود چې الله رسوله دا وال حضور پاک خو ډېر هوښیار و پوه شو وی ما ته وی عمره څونه مال دی راوړو مې د الله رسوله غوټ مې نیم کو نیم مې الله او رسول له راوړو نیم مې بچو ته او ښځې ته پرېښود خوشحال یم چې شی د ابوبکر نه ډېر دی مال او نمبر مې یوړو وی ابوبکر ته ابوبکر څومره مال دی راوړو وی صاحب کور کې مې چې سمندل ټول مې را جارو کړل او مې او ابوبکر ښځې بچو ته څه پرېښودل وی ترکت لهم الله ورسوله پښتانه وی چې خدای او رسول شته نو بیا څه غم هغې ته مې خدای او رسول پرېښود صحابه داسې د پیغمبر په خبره دغسې عمل کوي کله چې حنین او تاس فتح شو بلا غنیمتونه مسلمانانو ته حاصل شو نو حضور پاک د مکې هغه خلک چې د 2-3 ورځو مسلمانانو هغوی له ډېر مالونه ورکړل چا له 100 اوښان او چا له لږ او چا له ډېر بلا مالونه یې وله ورکړل انصارو له هغه مره مالونه ورنه کړل د مدینې خلکو له انصارو یو بل سره ګیلې مانې شروع کړې هلکه پیغمبر علیه السلام خو قریشو له مالونه ورکړل هغې خلکو له چې اوس ورسره مونږ جنګ وکړو هغې خلکو له چې زمونږ په تور اوس هم د هغې وینې پرتې دي او څڅېږې دی او مونږ له نه راکوي هلکه چې کله سخته راشي نو اوازونه مونږ ته کېږي ځکه دغلته یو سخته موقع راله نو حضور پاک اواز وکړي یا للانصار ای انصارو راشئ مدد چې سخت نو مونږ ته اوازونه کېږي مال نورو ته میلاویږي د هلکانو دا خبرې وکړې فورا حضور پاک ته اطلاع ورسېده ورس چې اطلاع ورسېده انصار یې ټول په یو تمبو کې را جمع کړل وی بل څوک بني ښه صرف انصار بی ښه چې را جمع کړل سنګ انصار په هغه تمبو کې نو تپوس یې ته وکړه نور خو د سره څوک نشته که نه ټول انصار یې پردي خو نشته وی یو راکې شته وی هغه څوک دی وی یو خورایې مو پکې راکې دی دا حضور پاک د دې خورایې کې دی ځکه د نیکه مور یې د دوی د قوم نه وه نو حضور پاک وخندل وی ان ابن اخت القوم منهم وی خوراییم په قوم کې حسابي پروا نشته نو حضور پاک فرمایي هغوی ته وی څه خبرې مې اورېدلې دي چې کوم مشرانو هغې وی صاحب مشرانو څه نه دي ویلي او د هلکانو ویلي دي درو خو به هغوی نه څه ویلي دي وی دی وی چې سخته راشي نو اوازونه موږ ته کېږي مالونه نورو له ورکوي او دیم ویلی دی چې ټول عمر جنگونه مونږ کړي دي اوس هم زمونږ د تورو نه د دې کافرانو وینې ساسي اوس هم لمدې دي ورسره نږدې جنګ کړی دی نو مونږ له مال نه راکوي هغوی له سل اوښان ډېر شی دی یو کس ته ورکړه حضور پاک ورته څه فرمایي یاره عجیبه پیغام په خدای قسم هوښیارتوب دومره چې د حد نه وتی الله ولا پوهه ورکړې هوښیارتوب رسول الله مبارک ورته فرمایي دوه خبرې ورته کوي وی دوی له مې مالونه ځکه ورکړل چې دا کچه مسلمانان دي هلکې له اسلام پوره نه دی ننوتی نو دا مال ورکومه چې د دې په وجه یو پوټې اسلام سره مینه پیدا شي او خوشحاله شي مطلب دا چې اوس زه مدینې ته واپس ځم دوی په مکه کې بیا بغاوتونه کړي زه به بیا د مدینې نه راځم ورپسې جګړې له د دوی د زړه مینه پیدا کوم ځکه مال مې ورکړي دا خو یوه خبره شوه دویم ورته څه وایي های
وی ستاسو مال خوښ دی که پیغمبر هم خوښ دی وی خلک به کور ته اوښان بوځي او ګډه چیلی به بوځي او تاسو به ځان سره محمد مصطفی بوځئ صلی الله علیه وسلم د الله رسول به بوځئ وایي مال دولت اوښان ګډه چیلی بوځئ هم خوښ دي که رسول الله مو خوښ دی هغې وي زموږ رسول الله خوښ دی مال ګډه چیلی هم نه دي پکار یو خبر او بس منل صحابو کې بیا دویمه نشته څه چې پیغمبر وی بس فورا عمل کوي هغې ته پته ده چې د پیغمبر خبره ده الله خبره ده قرآن شریف کې الله فرمایي لقد رضي الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره چې تا له چا لاس راکړه د حدیبیې پر ورځ او تا سره چا بیعت وکړو عزت خوشحاله د الله خوشحالي جنت دی دا جنتیان دي د پیغمبر دا بیعت دی او څه انما قرآن شریف کې الله بل ځای کې فرمایي ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله چې تا له چا لاس درکړه داسې ده چې الله له لاس ورکړي تا له لاس درکړه داسې شو چې چا له لاس ورکړي الله لا د پیغمبر لاس ورکول داسې دي تا سره چا معاهده وکړه داسې شو چې الله سره معاهده وکړه او وروسته سخته خبره ده چې بیا چا ماته نه کړه او که ماته کړه نو ګوره سخت عذاب دی وله زما رونو حضور پاک یو ځل د سرو زرو صحابه به د پیغمبر د شکل هم تابعداري کول د سرو زرو ګوتمې جوړه کړه ګوت چې راغې سار له ټولو سرو زرو ګوتمې جوړې کړې دي زر یې وغورځول لرې کړه وي تاسو باندې ما خو مهر دپاره جوړه کړې وه چې د مهر په ځای بیا د سپینو زرو جوړه کړه او بیا صحابه ورته وایي چې ګورې د سپینو زرو ګوتمه جوړولی شي خو د څلور نیمو مسقالو نه دا څلور نیمو ماسونه لا تتمه مسقاله څلور نیمو ماسونه به نه زیاتې د هغې نه کم به جوړه سړو دپاره د سرو زرو استعمال ممنوع دی ولې لکه اوس هم بعضې سړي لکه د ښځو په شانتې د لاکټو هغه زنځیر اچوي او په دې غاړه یې چولي او بلکې بعضې مې لیدلي چې لاس ته بنګړې اچوي واه واه هلکه دا د ښځو خاصیت دی سره زر مکمل ممنوع دي د سړو دپاره مونږ له به خدای په جنت کې راکړي انشاءالله سره زر او ریخم دا د ښځو دپاره دي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی او حجر اسود ته مخامخ ودرېد ورته څه وایي ای حجر اسوده زه دې ښه پېژنم ما ته ښه پته ده چې ته یو کاڼ لا تن چا له فایده هم نشي رسولی ولا تضرو چا ته نقصان هم نشي رسولی یو کاڼې به چا ته څه فایده او نقصان ورسوي او که ته وې د قیامت په ورځ خو به دا فایده رسوي حضور پاک فرمایي چې چا حجر اسود ښکل کړی دی یا استلام یې کړی دی د حجر اسود به جبی په هغې به خبرې کوي او سترګې به وي په هغې به نظر کوي او چا چې په صحیح طریقه د اسلام او د ایمان مطابق د دې استلام کړی دی هغه له به ګوی کړه د خدای په دربار کې دا خو پیدا شوه نه ذاتي فایده نشي رسولی دا جبه پکې الله پیدا کړه کاڼې ولی شي نو ته چاته نفع ضرر بالذات ذاتي نشي رسولی الله وی زما د قسم د الله په ذاتي که ما پیغمبر نه وي لیدلی چې ته ښکل کړې نو ما به ته نه وې ښکل کړې دا زه چې تا ښکلوم ولې دې ښکلومه زما پیغمبر ته ښکل کړې بس ته پیغمبر تابعداري شوه ته خو ویې لکه په قرآن شریف کې حجر اسود ښکلول نشته نو حجر اسود به نه ښکله اوس به څه کوې ورسره په قرآن شریف کې خو د طواف طریقه هم نشته صرف ولیطوفوا بالبیت العتیق راغلی چې د بیت الله نه چکر ووهې نو به یو چکر ووهه که نه طواف شو یو ځل ما ته یو ملګری و یو ځای کې دیره و دا ډېره زړې زمانې خبره یو سړي وي زه خو د ورځې اویا طوافونه کوم زه اول وي زه خو اتیا کوم او وي زه خو د ورځې نوې ته سل طوافونه کوم و د کاکاس خدا ته سل څنګه او یا څنګه اتیا څنګه مونږ خو دوه درې نه شو کولی دومره طوافونه څنګه کې یاره شک مې راغی مې دلته راشه مې طواف څه ته وایي وی طواف دې ته وایي چې حجر اسود ته مخامخ به ودرېږي او نیت به وکړې او چکر به ووایې مې یو چکر وی یو واه یو چکر طواف مې څونه دي کړي دي شمېر دي شمېرلي دي مې دا ټولو قضا به کې در باندې واجب دي اوس تکړه شه دا دروازه چې ته به سل مې نیتونه کړي دي او یا مې کړي دي ټول در باندې لازم دي اوس به کې و چکره به یو طواف دی
ورپسې 2 رکعته مونځ دی دې ته طواف ویل کېږي ولې نیت دې وکړو فاسد دې کړو نیت دې وکړو بیا دې هغه پرېښود او بل دې نیت وکړو نیت دې وکړو هغه دې فاسد کړو بل دې شروع کړو ټول در باندې واجب دی اوس پې کې پړینګ په جړا شوې دا به زما پلار وکړي ما چل نشته کې عمرې له راځي هلته خو هر قسمه خلک سوراب احمد جي صاحب د خدای پاک وبخي الله دې په قبر انوار نازل کړي هغه وی راغی خندلې مې جي صاحب ولې یاره یو بابا پښتونه جبل وبا مې څه وی لګیا وی ما ته وی چې بچې پښتونې ما وی او وی دا خلک به کله ودرېږي دا طواف ویل مې ولې وی زه خو چې راغلی ما نو دې خلکو سره روان شوی یم چې اوس به ودرېږي دا اوس به ودرېږي اوس به ودرېږي وی دا مخ به خپې ماته کړې یو کس پکې نه ودرېږي مې چې دا ودرېږي خو ته نه دا لویه سلسله ټول نه ودرېږي خو چې اووه پوره کې ودې پوره کړی وي ونه چې بیخ مې ووته چې راغلی یم تاویږم چې دا ډله به اوس ودرېږي اوس وی څوک نه ودرېږي نو چل څوک نه زده کوي حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې په پلاره ته مکې شریفې ته نو چې کم دی به حضور پاک دمه کړې وه هلته به یې دمه کوله حالانکې دا په شریعت کې څه فرض واجبه نه ده چې کم ځای به حضور پاک منځ کو هغه ځای له به یې ځان رسو هلته به یې منځ کو وي زما محبوب دلته منځ کړی دی بیت الله ته چې حضور پاک ننوته دی نو رستو خبر شو چې ورغې داسې وخت کې ورغې چې رسول الله مبارک بار راووته ورننوت حضرت بلال ته وی این صلی رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور پاک منځ کوم ځای کړی وی د فلانکي ځای کې ورغې په هغه ځای 2 رکعت وکړه حالانکې بیت الله کې چې په هر ګوټ کې کول نو کولی شي اوس حضور پاک حدیث ته بل ویما نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وی زما نه پس به داسې خلک راشي چې یو بل سره به اختلافات شروع یو به یو سوی بل به بل سوی یو به یو سوی بل به بل سوی ګوره لکه اوس هم بعضې خلک وایي دا هغه مولا ومنم او کردو منم دا مړه هسې دا ځان خلاصوي دا چې کوم دی جومات امام دی ټول عمر یې ته په منبر تقریرونه ده ومنه که خو بس ځان خلاصوي ټول عمر درته چې په منبر لګیا دی او تقریر درته کوي مونځ ورپسې کوي اعتماد دې پرې کړی دی د ده منه که نه د دو منم او که د هغو منم د دو منم او که د هغو منم چاته دې هم ده ونه وی چې وروره هغه پلانکې نمبر یې لوګان کړي او دا پلانکې نمبر کړي زه پکې کم یو وکارم دا ته چاته مونه دا دې چاته مونه هلکه خو چې کم درته قابل ډاکټر ښکاري هغه پسې ځې دا نه وی چې وروره هغه ډاکټر یو سوي دا بل سوي د کم یو پکې ومنم اړو علاج نه کوم مه کوه چې سر وخورئ دا خو چاته نه وی دا مولا وی خو خیر حضور پاک فرمایي وی که اخره کې به داسې خلک راشي یو بل سره به اختلاف کوي نو څه به کوئ نو بیا علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین عدو علیه وی زما نه پس به اختلاف راشي په څه به ختمیږي وی زما د سنتو تابعداري شروع کړي او زما د خلفاء راشدینو هغوی د سنتو تابعداري وکړي او په دې غاښونو پې چک کلک ونیسئ د دې نه ځان مه لر کوئ د سنتو تابعداري کوئ بدعت گمراهي در سنت په مقابله کې من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد چې زما قرآن او سنت کې په دین کې یو کار نه او تا د ثواب په نیت وکړه نو دا گمراهي ده مردود دی كل بدعة ضلالة او كل ضلالة في النار بدعت گمراهی ده و گمراهی ولا به ورته دي بدعت څه ته وایي د سنتو مقابل بس د پیغمبر د سنتو اتباع تابعداري به کوئ اوس پر یو مثال درکړم بعضې خلک وایي مړه دا زیاتي شی دی هسې تاسو نه یو تپوس کوم تا چې کوټه جوړه کړه او صرف د خښتو کوټه دې جوړه کړه نه دې پلستر ورکړی دی نه دې وله رنګ ورکړی دی نه دې لاندې فرش ورکړی دی نه دې بره سیلینګ کړی دی بره پلستر نه دې ورکړی او صرف د خښتو کوټه دې ورکړه د فردو دغه مثال او چې بیا دې کوټې له دې پلستر ورکړه او دې له دې بیا لاندې فرش ورکړه او بره دې پلستر ورکړه او سیلینګ دې پکې وکړه خشته فټینګ دې پکې وکړه دا مکمله شوه په دې فرض په سنتو مکمل کېږي دا سنت شو نو چې څوک در باندې کور خرڅوي نو دغه کور دې خوښ دی دغه دې خوښ دی چې دا صرف دیوالونه یو نه پلستر او نه لاندې چتي دا فرشي او نه رنګ روغني او نه پکې د بجلۍ تارونه فټینګ او نه بره سیلینګي خلک څه وایي مړه دا خو نیمګړی کور دا خو په دې نه عالم وروره په دې خو زما 10 لک روپۍ نورې لګي چې دا خشته کومه
ماله به اوس کم راکې نالم په دې پیسو دا نیمګړی دی هغې ته نیمګړی وي او چې پرشي موشي خشترنګ روغن او پلسترې موشي دا کور په دا اوس خشته دی مزېدار دی مکمل دی نو فرض دا سنت داسې دي لکه چې پلستر ولا ورکې دا به میخې ته اچوم غوا ته به اچومنو نه په خپله خوړی شو او میلمه ته هم نشو کېښودی دا دې څنګه دوست دی یو لکی نشته نور شي پوره دی دا دې څه دوست دی بل یو کس څه چل کړی دی هغه 1 کیلو مټۍ راغښتې ده او هغې په شکرۍ کې اچولی دی او د پاسه پې ښه مزېدار پلاسټک یې ښودی د پلاسټک د پاسه پې ګلونه مې ښودي هغه یې یوړل دا مټۍ مې راوړه ولې ستا د زوی واده دی چې کور ته یوسې ښځه ورته راشه دې ته هوښیار وی یو دانه جدا جدا پرته ده دا اوس میلمه ته مې ښودی شو که چالې مونږ ګفټ وړو نو هغه هم پې خوشحالېږي ګوره هغه 4 کیلو وه او دا 1 کیلو ده دا ګفټ دی ګفټ هغې نه څه جوړ کړي دي بوتاوه نو فرض چې الله له لیږې نو ګفټ به ته جوړی او خشتکې به که نه بېکاره شی به ونه ورکې نو دا فرض په چا خشته کېږي وایه په دې فرضو په دې سنتو په دې مستحبو په دې به خشته کو څه په فرضو کې دننه سنت او مستحب دي او څه خارجي سنت او مستحب دي په هغې به خشته کو مزېدار به کو نو رب العالمین ته به پیش کو نو الله به خوشحاله شي ما واورېدل اخیری خبره کوم چې ډېر خلک اوس هم چې فرض وکړي نو سنت نه کوي منډې وایي دا رواج جوړ شو جمعې پر ډېر خلک داسې کوي سنت نه کوي فرض وکړي که کور کې ټیک ده بالکل صحیح ده کور وکړه سنت حضور پاک فرمایلی چې سنت کور کوي کور نه مقبرې مه جوړوي لیکن زمون خلک یې کور نه کوي زمون مفتی صاحب مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه وی بالکل صحیح ده مسله هم دغه ده چې سنت او نفل په کور کې کوي کور نه مقبرې مه جوړوي مقبرو کې څوک منځونه نه کوي کور کې منځ وکړي شیطان پې تښتي خو دې زمانه کې د خلکو کورونو کې مصروفیات ډېر شوي چې کور ته ورشي ماشومان پنګه پینګه ښځو سره خبرې په لاره یو بل سره ګپې شپې د دنیا څیزونه دې ته رسېدلي دي چې سړی په لاره یو بل سره مصروفیت د دنیا کار کې ونښلي نو پاتې شي نو بیا جومات کې کوه نو ډېر خلک سنت نه کوي هسې وي د کور کومه نه ګورې داسې مه کوئ قیامت پر ورځ او قبر کې به ارمان کوئ بلکې دا مې اورېدلي دي چې ډېر خلک تراویح نه کوي فرض وکوي او کور ته منډې وایي تراویح نه کوي الله واوروس رسول الله مبارک تهجد جومات کې اعتکاف ته ناست چې اعتکاف ته ناستو صحابه ناست دي د شپې چې ویې کتل صحابه دي د اعتکاف د ځای نه راووتو صحابو ته د جمع نفل وکړل تهجد یې په جمع وکړل نو څونه تنګېږي هغې خلکو الوې ملګرو ته چې اوهو مونږ خو بېګا د حضور پاک سره د شپې تهجد یعنې نفلي عبادت په جمع کړی دی صیبه خلک نور هم رالل دې ته مینا وایي جومات ډک شو په درېیمه شپه بیا حضور پاک راووته هغې دویمې شپې والا الوې صیب جومات دومره ډک شو چې څوک هم پکې نه ځایېدل دې ته شوق وایي په څلورمه راونوت د اعتکاف د ځای نه صحابه وته په قطقاڼو هغه پوزکې تاو کړي داسې ویشته چې حضور پاک روزي رونوه سار روته صحابو ته څه وی وی ستاسو شوق مې ولید مینه مې ولیده چې تاسو رالی ما سره په جمع دا مونځ وکړو وی یریږم چې ستاسو شوق ته الله وګوري در باندې فرض نه کړي دومره صحابو شوق کا دا آخرې شپې مونځ ده حضور پاک له به راتلل او مونږ کې شوق نشته زما وروڼو د دنیا د کار دپاره د پیغمبر سنت مې پرېږدي څه به وکړې خو کور ته به زر لاړ شي او مونږ څه شاړی بادې کړې مړه مونږ ته ګوره ورشئ وګوره چین کم ځای ته ورسېد او زمونږ خلک کم ځای ته ورسېد خلکو فایدې واغېشتې زمونږ زه لاړم جاپان ته 4 ګوتې ځای پکې ما په جاپان کې بغیر د شینکین او بغیر د اونې نه دي لیدلې 4 ګوتې ځای دلته غټې غټې ځمکې دي او شاړې پرتې دي مصر ته لاړم مصر په مصر کې په خپل ځمکه کې کور نشي جوړولی سرکاري بند دي خپله ځمکه کې چې کور جوړی نو د حکومت ته اجازت به غواړي هلته کې خلکو 4 چته او 15 چته پلازې جوړې کړي بلډینګان په هغې کې په کرۍ باندې خلک اوسېږي ځمکه نشي لرکولی د آبادۍ دپاره ولې وایي زراعت ختمیږي باغونه ختمیږي راشه دلته ګوره اوس
اعلی اعلی قیمتي ځمکې دي او خلکو پکې کورونه جوړ کړل، ځمکې تباه شو برباد شو. ورشه چین ته وګوره، په خدای قسم یو ځای کې را روان باغونه ختمېدل، کم ځای د انارو او داسې ځای په دی دا خلک ناست و انار یې خرڅول. یو ځای کې مونږ ودرېدو، مونږ ویده لږ انار به راولو، داسې انار چې دننه پکې دانه مانه نشته، ټول د اوبو ډک. چې زه ورکوز شم نو ما دې باغ کې لږ چکر ولګو، ما سړي ته مې ویل چې ورلم په خدای قسم ویرېدم، داسې ګڼ باغ نه ختمېدو والا باغ، ګڼ باغ. او د باغ انارو ته هر یو انار ته پلاسټک اچولی، یا لکه دغه یاجوج ماجوج ما ته ښکاري، ځکه دا خو په یو انار کې بشیرجانه په سوونو انار دي او دا بوټي یو بل سره دومره ګڼ، دا خو په لکونو کروړونو نه چې په اربونو انار دي، دې ته دا پلاسټک اچول دی سینګار کړی دی، هغې کار کوي. موږ ته ګوره کار ته ګوره. او ډېر سنت مې پرېښود، په سفر روانې مجبوري دی ده، خیر دی، بیا د اجازت شته، مجبوري دی، د باران دی، ګلی ده یا تلوار دی، یا وخت نا وخته دی، ټیک شو رعایت پر سره وشي. لیکن ته په کور کې ناستې دی نه چې سنت ته پرېښود چېرته دی، او کور ناستې ماشومان به پینګار کوي، د هغه به په غېږ کې ګرځی که نه، یا به بل دوست سره په بیټک کې کښېنې ګپ شپ په لګی که نه، نو د دوست ګپ شپ خرې که د الله ولاړه ښه ده. زما وروڼو د رسول الله مبارک د سنتو به مونږ که خیر انشاءالله پابندي کوو. د نن نه پس سپک به نه ګورو، سپک ته وکتل د ایمان نه به خلاصې. په سنتو ته سپک کتل یو دا چې نه کوم، یو سپک کتل د پیغمبر سنتو ته سپک کتل، پیغمبر ته سپک کتل دي، او د پیغمبر استخفاف او سپک کتل دا د ایمان نه خلاصېدل. بل دغه خلک چې دا څوک درته د حدیثو خلاف خبرې کوي، ته پې پوهېږي، ښه راته پتر هر سړی پوهېږي، د داسې خلکو تقریرونه مه اورئ، هغه مه شیر کوئ، تام ورسره په ګناه کې برابرېږي. هغه خلک چې هغه ډېر خلک داسې دي چې ملحدین دي، دین نه مني، قرآن نه مني، پیغمبر نه مني، هغه کافر دي او زمونږ په دې وطن کې اوسېږي، خو ځان ته خو کافر نه شي ویل. منافقین دي، منافقین چې یو سړی د پیغمبر سنتو ته سپک ګوري، دا کوم دی نه مسلمان شو. یو سړی پردې ته سپک ګوري، یو سړی په اسلام آباد کې وره، یو سړی د اسلام آباد په روډ د پاسه چغې وی، اے رسول سن لو پردہ ظلم ہے، اے پیغمبر واورا تما دا خبر چې پردہ ظلم دی. د انسان مسلمان پاتې کېدی شي؟ دقه خلک دي د دغه مولایانو چې دا کم د حدیثو نه انکار کوي، سنتو ته سپک ګوري، د هغې تقریرونه اوري او شعر کوي او زبردست مولا دی، دی ته مولا وایي. نورو مولیانو هم موږ د دین پټ کړی و، ده راته راښکاره کړو. د دې دپاره چې خلک واوري او خلک ټول د حدیثو نه منکرین ثابت شي. الله دې زموږ د دغه ښکلي مبارک پیغمبر سره چا چې زموږ دپاره الله ته جړاګانې کړي دي، څوک چې به د قیامت پر ورځ زموږ دپاره د الله په حضور کې د یوې هفتې برابر سجده کوي، څوک چې به الله په حضور کې زموږ دپاره خدای ته جړاګانې کوي، دا دین د هغه دپاره کته مونږ قبول کړی دی، د هغه اتباع د سنتو تابعداري، د هغه محبت الله زموږ نصیب وګرځولی کړي. دا د حمید میاں ډېری د عتیق احمد پلار وفات شوی دی، میردل آباد کې د علي سید رور وفات شوی دی. الله یې د دواړو مغفرتونه نصیب کړي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د معروف خیلو د کندي د اسرار خان زوی بیمار دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي، او چې څومره بیماران دي ټول له شفا ورکړي. د مانکوټ د شفیق زوی اپریشن دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي. د شیرپاو عبدالرحمن حاجي صاحب دا زمونږ خو بلکل د جمع ملګری عبدالرحمن حاجي صاحب د هغه اپریشن دی ورته ویلی دی، الله دې روغ صحت ورکړي، الله دې وله شفا ورکړي. بعضې ملګرو خطونه را لیږلي دي، واقعي ډېرو ملګرو خطونه را لیږلي، بعضو ما ته ټیلیفونونه کړي دي چې مونږ ته جمعه کې دعا وکړئ. او دا زمونږ ظهور صاحب خور بیماره ده، الله دې وله روغ صحت او شفا ورکړي. ټولو ته جمع دعا وکړئ، الله چې څومره بیماران دي په دې جومات کې دي، په دې مجلس کې دي، په کورونو کې دي، په هسپتالونو کې دي، پروردګار ټول له روغ صحتونه او شفا ورکړي. زمونږ یو ملګری دی په دارالعلوم حقاني، حافظ شوکت علي صاحب، هغه ته هم څه ډاکټر د زړه څه تکلیف یې دی او ډاکټر ورته بائی پاس اورولی دی. دعا ورته وکړه چې الله وله روغ صحت ورکړي، رب العالمین وله شفا ورکړي. یا الله چې څومره بیماران دي الله شفا ورکړي. یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله چې څوک په کومو تکلیفونو پریشانو کې پراته دي، خدای تکلیفونو پریشانۍ په خوشحالو باندې بدلې کړي. الله زموږ د جمع دا چې څومره ملګري دي او د لرې لرې ځای نه راغلي دي، هغه پېښور یو ځای بل ځای نه الله په یو یو قدم اجرونه ورکړي. الله